قدرمنو اوریدونکو لیدونکو ستړي مشئ، سهار مو په خیر. دا د وایس اف امریکا ټیوه ریډیو او ټي وي سارنۍ خپرونې دي. د بي بي شیرینې خپرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. زه یم ستاسو کوربنه نګین شاه او زه ناهید سهار تاسو ته هرکلی وایو. په خیر راغلی، په خیر اوسئ، یو سهار مو په خیر او سهار مو په خیر. دا د دې یو ټکي سره زما ډېر خوښ شي چې ورپسې زه ووایم او سهار مو په خیر. نو پاکستان او افغانستان کې واقع د سهار وخت دی او د کال 2020 د جون د میاشتې 26مه نیټه ده، ورځ د جمعې. او پاکستان کې د سهار 6:30 بجې دي، په افغانستان کې 6 بجې دي، دلته په واشنگټن ډي سي او په ورجینیا کې د شپې 9:30 بجې دي. نو دا خبرونه پیل شوې ده، یو ساعت خبرونه ده. تاسو به خدای خپلې غو باندې کوو د پاکستان د 6:30 تر 9:30 پورې، د افغانستان د 6 تر 9 پورې. دا غینه پس خبرونه تاسو بیرته کته اوریدئ شي. هغه زموږ اوریدونکو لیدونکو کې چې څوک بیرته اوریدي شي اوریدل غواړي نو هم اوریدل شي او کتلی شي، او که څه نه کتلی او سبوجې نه وی اوریدل یا کتلی نو بیرته کته شي اوریدل شي. او ورسره دا هم چې د موضوع په اړه باندې خپل کمنټونه چې دي، خپل پیغامونه په فیسبوک باندې را لګیلی شي. وی او ال ډي وا زموږ د فیسبوک باندې زموږ د فیسبوک باندې ده او البته کې خپل پیغامونه را لګیلی شي. خنیف پنیر د محل پیل شوی ده دا خبرونه په فیسبوک باندې په ریډیو باندې چې کوم اوریدونکي دي او ته بیا یادګیرنه وکړو چې د خبرونه د خپل کورونه نه کوله اوس د کورونا وایرس د وجې نه. نو تاسو ټلیفونونه نشئ کولی، ولې چې ټلیفون سیستم موږ نه دی نشته را سره. نو ټلیفونونه مه کوئ، خو که د فیسبوک باندې لرئ هلته راشئ او ورته کمنټونو کې خپل پیغامونه راولېږئ او ورته کې ښه وګورئ. نو د دې خبرونې موضوع څه ده؟ دا همیش په شانتي ناهید براته وایي چې ناهید نن به په څه باندې خبرې کوو. بالکل نګین نن هم خپل ملګرو له ډیره مهمه موضوع وروړي دا، بلکې د پښتنو جن سره خو ډیره زیاته تړلې ده چې ځکه چې هر څو پسې هم تاسو یو نوې ریپورت ګورئ، یو نوې کیسه به ګورئ چې پښتنو سره تړلې ده دغه په دغه سیمه کې را روانې. نو هغه د ملګرو ملتونو لخوا د جون 26مه نیټه چې په ټوله نړۍ کې د تشدد د ټارچر پر خلاف چې کوم خلک د دې ښکاری د غي د مرستې او د کومک په توګه منځل کېږي چې هغه خلک چې کوم د ټارچر ښکار شوي دي ای به څنګه مرسته کوي، هغه به څنګه د کومک او د دې پر خلاف څنګه خلک را پارو چې هغه د خپل حق د لپاره आवाज پورته کوي، خپل حق وپیژني او دغه چې کوم خلک ښکار کیږي نو هغه د خپل حقوقو نه نه خبر، ځکه چې نو هغه د تشدد ښکار کیږي. هغه بیا په مختلفو حوالې سره زموږ په ټولنه کې څنګه خلک د تشدد ښکار کیږي، بیا زموږ ښځې پښتني ښځې څنګه په کورونو کې تشدد ښکار کیږي چې پای کې عام طور باندې وړي خبرې په کور کې دننه کې او زنانه چې نو د شک په بنیاد باندې هغه څنګه هغه ذهني تور باندې جسمانی تور باندې هغه ټارچر کیږي او هلي کیږي، هغه خوري کا خزوي او هغه بیا په هر یو رشته کې وینو هغه څنګه د دې تشدد ښکار کیږي. دغه شان کا په معاملې کې د پولیس سره د واسطه راغله، پولیس سره هغه تاسو د تشدد ښکار کوي او په دغه د پولیس د تشدد په حواله کې خبره کوو. نن سبا په سوشل میډیا کې یا په خبرونو کې هر وخت یو کس د دینه خبرې کې د امیر تاکال چې کوم یا کیس روانه کوم کیسه چې روانه شوې ده چې په کومه طریقه باندې هغه سره تشدد شو، بیا څنګه د شک په بنیاد باندې موږ خبرې کوو یا یو بل خبره د پولیس سره چې تړلې خبرې چې اکثر د یو کس په ټس کې بل کس څنګه تشدد ښکار کیږي، لکه اوس فرق یو کس یو غلطي وکړه نو بیا به هغه پلار وکړه اوچت شو که دغه ورور اوچت شو که دغه ترو اوچت شو که هغه مشر وي که کشر وي که دغه کشر زوی اوچت شو هغه باندې بیا څنګه تشدد کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي. نو بیا دغه قسمه کیسې بیا دغه شان کوم د پښتنو په ټولنه کې وګورئ څه قسمه خلک لګیا دي دا کیږي د څه وایي اوچتېږي بې درکه کیږي غیبیږي او بیا هغوی سره کومه قسمه هغوی چې بیا را پیدا شي د هغوی خپلې کیسې کې کوم تشدد نه هغوی تیریږي. نو دا خلک بیا ذهني طور باندې څونه لکه ډسټرب وي، نو دا ځکه بې ارامه وي، ټول عمر دغه یو ذهني کشمکش کې تیر کړي، یو ذهني دباو کې تیر کړي او زیات نفسیاتي بیمارو سره هم ناروغو سره هم مخ شي. نو ځکه ملګرو ملتونو دا ورځ د خلکو د مرستې د کومک په توګه باندې مخصوص کړي ده چې په دې ورځ باندې داسې سیمینارونه وشي، داسې خلک
ایجوکیټ کړي شي چې هغه ته پته ولګي چې هغه حقوق څه دي، عدالت څه وایي، دا قسمه کیسونو کې دا قسمه پیښو کې عدالت څومره هغه له حق ورکول شي. او بیا د پښتنه ټولنه کې کوم وګورئ په پاکستان کې، په ټول پاکستان کې افغانستان کې موږ وګورو چې آیا د دې قانون دي، عدالت د دې خلکو سره مرسته کوي، آیا واقعي چې کوم یو کس جرم کړی هغه ته هغه سزا ورکړل کیږي کنه. یو بی ګناه کس هغه کې دونه اوزورول شي ټول عمر د پاره چې نو هغه د پاره یو تور او پیغور هم جوړ شي. بیا د دې ترڅنګ په دغه یو بل تضاد نګین په وختونه ټولنه کې چې کتلو کې راځي چې هغه کې زورور کس خو هغه هڅه وکړي، هغه خو باغ شناغه ته بناغه سزا ملو شي په ښکارا جاره ټولې دنیا ته پدې چې او د کس د غلطي وکړه خو نه د قانون لاس هغه تر نو دا زموږ موضوع دغه خبره ده. دغه خبره ده تاسو مونږه نن موضوع د ناهید ډېر په تفصیل سره تاسو ته وړاندې کړه چې په ثابته نړۍ کې د تشدد په هر قسمه تشدد چې دغه د مخنیوي لپاره یا د هغه د ختمولو لپاره قانونونه شته دي. د هغې دپاره ملګرو ملتونو هم لکه تاسو به کتلي او اورېدل به هم او ګورئ به هم او بیا زموږ په دې خپرونو کې هم موږ وار په وار باندې خبرې کوو. کله د تشدد نړیواله ورځ کله چې نو د اذیت ورکولو یا زورولو لکه دا ورځ چې کوم دا اوس موږ خبره کوو نن په دې خپرونه کې د کال هر کال د جون د میاشتې 26مه نیټه د ملګرو ملتونو لخوا د هغه خلکو چې زورولي شوي دي په سنه سوجه باندې یا د چا د وجه باندې په وجه یا دغه د خپل جرم په وجه باندې یا په الزام باندې چې هغه کس زورولي شوی کاغه ماشوم وي کاغه زنانه وي کاغه نارینه وي د ټولو لپاره د هغو د مرستې د هغو د کومک لپاره د ورځ منځلې کېږي ځکه چې تشدد په هر حال کې اذیت وي او کنه تشدد وي کاغه جسمانی وي که بدني وي ذهني وي هر قسم تشدد چې د دې دا نه دی کول پکار ځکه چې دا د انسانیت نه بهر خبره ده. کاغه یو کس که څومره هم لوی جرم کړی وي خو تشدد په هغه باندې کول یا اذیت ورکول بدني یا جسمانی ذهني وضعیت ورکول په یو قانون کې هم نشته دی. خو د مرګ په پاکستان کې هم داسې ده چې لکه زورول کېدل چې دی کنه دا یو عامه خبره ده. که پولیس ونیسي پولیسان چې نو څنګه په تاڼه کې د خلکو سره د پولیس سټیشن کې چې کوم د الزام به نه ثابت شوی خو هغه وهل ټکول د هغې کس سره د هغو بېزتي کول دا هم یو عامه خبره ده او ټول کې خبر دي. بیا په کور کې دننه هم د یو خور لور یا پلار لور یا د اپس کې یا د ښځې یا د خاوند ترمنځ هم داسې ډېر واقع شوي دي چې صرف د شک په بنیاد باندې اذیت ورکړی شوی دی. بیا ذهني اذیت څومره ورکړی کېږي تشه خبرې اورول هم چې دا هم په اذیت ورکولو کې راځي. یو انسان چې د چا د خبرو د وجې نه په ذهني پریشانۍ کې مبتلا شي او تر هغې پورې چې لکه ځان ووژني نو دا هم یو اذیت ورکول دی که نه. نو دا ورځ ده چې د ملګرو ملتونو لخوا لمانځل کېږي د داسې خلکو د کومک یا د مرستې لپاره چې د بل چا د لاسه زورولې شوي او د اذیت ښکار شوي وي. نو نن موږ دا موضوع چې ده نو موږ خو مخکې نه د دې سوچ کړی و خو د امیر کاکال دا واقعه پکې داسې راله چې بیخي زموږ د دې موضوع سره تړلې واقعه راله. ډېر خلک پرې خبر دي زموږ پښتانه وروڼه تاسو به هم کتلي چې په سوشل میډیا په ټولنیزو رسنیو باندې د دې عکسونه هم خپاره شوي ویډیوګانې خپرې شوي او بیا د دې پر ضد مظاهرې هم شوي دي د خلکو په ډېرې نیوکې کړې دي. نو په دې اړه باندې موږ نن خبرې کوو او تاسو هم خپل نظر زموږ سره شریک کړئ په دې اړه باندې په دې موضوع باندې او پیغامونو ته به ورشو ولې چې بیا زموږ سره په دې موضوع په اړه باندې ډېر شي راپورټونه دي ورته هم وړاندې کوو. نو ناهید پیغامونو ته به ورشو. نو بالکل اول خو ټولو سلامونه ډېر ملګرو رالیږلي خو دلته نه شروع کوم چې د محترم چمکني چې کوم پیغام دی نو هغه بلکې دوه درې ټکي لیکلي شي نو زم چې هغه واقع نه شروع کو بیا امین صدیقي یو شعر رالیږلی دی زم چې هغه مو هغه مشه لمن او کنه هغه خو باندې دا شعر وځ درنه لا نشي چې راټولې د هر د ور قانون یم زمالوی ګناه ده چې پښتون یم. نو مورجان دې سلامونه لیږلي نو امین صدیقي سلامونه هم دی ورسېدو او شعر مو دې هم وویلو چې کوم د سایل صاحب شعر په محترم چمکني وایي چې السلام علیکم ناهید او نگین خورجانې تاسو زور ته سلام کوم. محترم خان چمکني د سره یم د قطر نه په پښتنو کې هر سړی د تشدد نه کار اخلي هغه که مور او پلار دی او که سکول دی مدرسه د استادان دی او که زموږ حکومت باندې ده. ناروا سلوک ختمول پکار دي. نو بالکل دغه ناروا سلوک ختمولو لپاره ملګرو ملتونو دا ورځ
مقرر کړی دا مخصوص کړی دا واقعي نګین دا ډېر خپل خبرو کو زموږ خلک عادت شوی دا چې کور نه د مور پلان نه هم غي بغیر ډبه خبره نه کوي او دا یو مطلب د پښتنو مطلب دا چې دا ډبې نو تا ډبې نو نه ډب شروع کړي د مور سره د مینې هغه د خیر دی هغه کې څه چې هغه خیر دی خو دلته غي خبرو کوي چې واقعي اصل شروع کړي کنه خو بیا مدرسه بیا سکولونه بیا هڅه کوي لکه دا یو سلسله بیا د حکومت تر هدا پورې بیا پولیس د کوم ادارې دی په هر ځای کې دا یو سلسله روانه شي هغه ماحول داسې جوړ شوی دی کنه بالکل دا ختمول پکار دي ځکه دا ورځ بیا پر مخصوص ده نو تاسو ته پیغام پکې مخکې بالکل او چمتو وزیر هم سلامونه او مینه را لګلې دي او ډیره مننه وعلیکم سلام عرفان الله هم سلامونه را لګلې ملک زاده خان وایي السلام علیکم او ریاض ګلونه هم وایي سلامونه او ګل کریم وایي سلامونه زین الله وایي چې سلامونه ټول روبر پښتنو ته د شمالي وزیرستان سره تعلق لري او موضوع ډیره زبردست سره ډیره مننه ګل منافیدي هم سلامونه را لګلې دي او شهزاد لاډله هم ها ډیره مننه تاسو ښه ډیره مننه حسن وزیر هم سلامونه را لګري دی بنيري لاله ورک د پروګرام نه راځي دا ټول بنيري را خو کله کله لایو راځي تاسو په ژوندۍ په باندې ثابت ګرځي مو کله مظاهرو رواني کله کم ځای غاجس خو راځي خو که تاسو د نظر د لاندې لکه نظر نه تیریږي به شهباز خان هم سلامونه را لګري ډیره مننه او وزیر زاده هم سلامونه را لګري د سلامونه ځکه چې هغه زارن هم وخت راځي سلامونه را لګري او شهزاده وزیر هم وایي چې سلام علیکم نو دا ټول پیغامونه خره روان دي او ورسره موږ یو راپورټونه هم لرو یو راپورټ ته به ورشو او بالکل دا پیغامونه به تاسو څنګه د راپورټ نه راشي دا ټول پیغامونه په ولولو پیغامونه راولېږي خیر دی زموږ اولنی راپورټ چې دی نو زموږ خبريال ارشد مومن لګلې دی همدغه چې د وړاندې چې موږ خبري وکړې د امیر تاکال په حواله سره چې امیر تاکال باندې چې پرستان هم دا خبره لکه هر څوک خبر دي چې امیر تاکال سره څه شوی دی نو دا راپورټ چې دی دا هم د دې په اړه باندې دی د امیر تاکال او د غرور هم چې د تشدد ښکار شوی دی نو دا راپورټ به وګورو د نفس په اړه بالکل نګین دا راپورټ یو وګورئ نه پاتې راشم دې څه ترلی او شیر مې وکړه چې هغه د منظر سره مشاري کوم دا راپورټ نه پاتې راشه اخر بوایي عطا الله د امیر تاکالی رور دی پولیسو د هم د امیر سره یو ځای اوچت کړو او وهله او ټکولې دی نو بس هغه وهلو راځوړند کړو بس بیجاب او بس پیپونه ورسره شنو پیپونه ورسره بس پدې وال کول بس منځله هغه ټیم کې پولیس والا ورته کول او بس وهلو بس ټکول نو ما دا ترور د موږ سره بوتل هغه داسې چې بیهوش شو بس هغه باندې بیا وبو واچول یو شی او بل شی بس بیا هغه ته دوم رسونه وهل خډیر ور دا چې بیهوش شو بس تقریبا دلته چې موږ په سره غلی 30 35 کسانو بس دا ټول موږ ریسار کړیو نو بس هغه ټیم کې بس موږ ته پته لګیده چې بس غزارونه دي کسان هم نشمارل او نم کسان لیده بس دونه غزارونه امیر څو ورځې وړاندې په فیسبوک ویډیو خپره کړې و چې د نشي په حالت یې پولیسو ته کنځل کړیو د هغې وروسته پولیس دوی اوچت کړیو او د وهلو ټکولو وروسته د امیر لوسه ویډیو په سوشل میډیا خپره شوې وه امیر اوس د جیل نه خوشي شوی خو ورونه یې وایي په بدن یې ټول د وهلو نښې دي په سر یې هم ګزار خوړلی او د لوسې ویډیو خپرېدو وروسته دوه ځل امیر د ځان وژنې هڅه هم کړې ده د امیر مشر ورور بلال وایي دوی افغان کډوال دي د تیر 40 کلونو زیات د پیښور تاکال سیمه کې میشت دي خو دې پیښې ډېر غمجن کړي دي افغانستان کډوالي خو زما خپل پیدایش دلته دی بلکې تقریبا زما خپل 38 سال عمر دی او زما پیدایش دلته شوی بل زما دوه مشران نور دي هم خورین دي هغه هم پیدایش دلته دی کنه دا څه شو چې دی کله اف آی آر کول هم هغه کې را پس افغان کډوالي لیکلو بس ځکه دغه وجه ظلم دومره کو دی چې د دې څوک پښتنې نشته د امیر د کورنۍ غړي وایي په پاکستان کې د افغانستان سفیر ورسره رابطه کې دی او کورنۍ ته د هر قسمه مرستې یقین دهاني ورکړې ده د امیر لوسی ویډیو خورېدو پس ځای پر ځای قهرجنې مظاهرې هم شوي دي په پېښور کې د صوبایي اسمبلۍ مخې ته ځوانان راټول شوي د پولیسو ضد یې نارې وهلې او امیر ته د انصاف ورکولو غوښتنه کوله د پېښور پولیسو د امیر کیس کې ککړ پولیس اهلکار اس ایچ او او اس اس پی معطل کړي دي د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت او د مرکزی حکومت چارواکو هم د بې پلوه پلټونو ویلي او امیر او دغه کورنۍ ته د انصاف ورکولو ژمنه کړې ده ارشد مومن وایس اف امریکا بیوا پېښور
د ډیوه سره اوسئ. د ډیوه سره اوسئ. یو ځل بیا تاسو ته د بي بي شیرینې په خپرونه کې هرکلی وایو او دا یو ساعت خپرونه تاسو ته نیغه نیغه وړاندې کوو د خپل کورونو. نو ناهید تاسو وې کنه بالکل دا د دیدار سوزه شعر چې کوم کینیډا د سواد سره تعلق لري کینیډا کې چې نو هغه هم په دې دا کوم نه سبا دا کیس روان دی په دې حواله سره یو پوره غزل لیکل ماته نفس دوه شعرونه وجد کنه ما چې دا د مکمل سره تړلې دي او د موضوع سره مې خیال هغه په دې تاثر کې لیکلي دي نو دی وی د ذهن بل شي نشپی وتی نو دی وی د ذهن بل شي نشپی وتی په دې مرګونی اذیت کې زمانی وتی په کوم یو خار کې چې پرده د برګ هم واجب و په کوم یو خار کې چې پرده د برګ هم واجب و په هغه خار کې له انسان نن جامع وتی دیدار سره دا مې دا غي په سوشل میډیا باندې شیرو کتل مې چې د دې سرسری منګور سرسری کوم چې واقعي ادب هم دغه قسمه حالات نمائندګي وي دغه وخت نمائندګي کوي هغه تفسیر په شیرونو کې خینو ما چې دا اوریدونکو سره شریک کوم او پیغامونه هم نګین روان دي دا یو پیغام روان دي او خپل اوریدونکو لیدونکو ته وایي چې نن موږ د ملګرو ملتونو لخوا د هر کال د جون د میاشتې 28 نیټه د هغه خلکو د کومک یا د مرستو د لپاره منځل کېږي کوم چې د زورولو لکه ښکار شوي د زورولو یا اذیت ورکولو ښکار شوي هغه په هر طریقه وي که دغه د خبرو د لارې وي که هغه بدني تکلیف اذیت وي چې ورکړل کېږي که هغه په تاڼو کې د پولیس سټیشنو کې وي که هغه په کورونو کې وي هغه خلک چې د بل د لاسه د اذیت ښکار شوي هغه په اړه باندې دا ورځ منځل کېږي او موږ نن په دې باندې خبرې کوو پیغامونو ته به ورشو ناهید ولې چې بیا ډېر پیغامونه چې دي نو هغه لاړ شي بالکل جویریا امجد چې د جهانگیر خان خپل نوم لري هغه السلام علیکم جهانگیر خان د کومې پړچینار نه د سره نه سهار تاسو نګین شاته سپیشل سلام کوم د موضوع په اړه بداوم چې پښتون کله جذباتي وي کله کله ورندا سکیږي خو په کار چې هر انسان سوچو کې تشدد پسیا نه د پکار او نه دی کوي مینا محبت شروع کی زما سلام دی پکلی کې ناصحان امجد خان ته ورسېږي نو سلام دی ورسېدو رسول مولاوی یا رسول مولایم او د نارت وزیرستان میرالینا ناهید تاته نګین ته خورته سلامونه او بس دلته پروتست وی سبا 3 بجې به دغه لپاره پروتست کوي نو پښتانه لګیدي د دې څنګه چې ملګرو ملتونو د ورځ مقرر کړی چې دا خلکو د پرپکار چې دي خلکو سره مرسته وشي کومک وشي د خلکو د خبره ده ناهید چې لکه دا ورځ منځل کېږي په ثابت نړۍ کې او په نه یوازې په پاکستان کې او په امریکا کې هم د دې ګوره د دې اذیت او تشدد ښکار شوي خلکو لپاره دا چې څنګه جورج فلوید یو څو ورځې وړاندې چې وژل شوی او د پولیس لاسه بیا هم دا امیر تاکالي سره چې دا وشو واقع وشوله نو دا یو ډیر د اتفاق خبره ده چې هم دغه ورځ ده په ثابت نړۍ کې د 28 تاریخ او ورسره د امیر تاکالي لپاره په پاکستان کې مظاهره کیږي او خلک راغونډيږي او خبره اترې کوي نو دا خبره خدا پیغامونو ته ورزو خو ورسره دا هم دا چې اذیت ورکول په یو صورت کې هم چې د اجازه نشته دی په یو قانون کې هم د هر جرم لپاره د هر خبري لپاره چې دینو یو لار شته د قانوني لار شته چې هغه وي اختیار شي په مجرم باندې ملزم باندې چې دینو وهل ټکول بسره کول بدني یا ذهني اذیت ورکول چې دا یو قانون کې هم لکه نشته په نړۍ کې نو په دې باندې خبرې ته کوو خو پیغامونه را روان دي هغه ته بلار شو جویریا امجد چې جهانگیر خان دی هغه مخکې دین وړاندې ویلو چې جویریا او امجد دا ماشومان دي چې دا آی ډي په جوړ کړی دا نو سلامونه را لګلې دي د فارچینا نه وي موضوع دا وین چې امیر اول مجرم خو چې چا مجرم نه ګڼل او پولیس ځانته غوته وکړه نو نور خلکو ته پکار د چې نور پولیس وغیرہ ته دي کنسل نه کوي چې څوک مجرم دی هغه ته سزا ملاو شي پولیس والا ته هم او امیر ته هم سزا ملاو شي چې امیر هم مجرم دی او هغه اس پی څوک هم مجرم نه دی ګڼولې مخکې ولې چې پولیس باندې تشدد نه کولو خو څه وجه کې دي شي نه ګوره موږ هم دغه خبره کوو جهانگیر وروره چې لکه هر څه وجه کې دي چې خو تشدد یا اذیت ورکول کاغه ذهني وي کاغه بدني وي دا غي اجازه نشته په یو قانون کې هم د امریکا کې هم دا قانون دی چې یو مجرم ونیول شي
یو چې په هغه باندې الزام ثابت هم یې خو هغه له ګوته نشي وړلی کېدی هغه هغې سره وهل ټکول نه کېږي هغه سره د یو انسان په طریقه باندې سلوک کېږي او یو انسان ګڼل کېږي د هغه خبرې ته هم غوږ کېښودل کېږي هغه له هم د وکیل سهولت ورکړل کېږي او خپله خبره مخته کوي او لکه داسې نه چې بس سره د نیولو چې بیا ورسره که داسې څه واقع وشي هم لکه د جورج فلوید واقعه نو اوس ثابت د امریکې خلک راوتي دي که په هغې کې هر رنګه خلک دی او د دې ظلم په خلاف باندې هی دې راوتي دي نو دا بنیادي خبره چې موږ کومه کوو دا ده چې تشدد یا اذیت ورکول چې دا په یو صورت کې هم د دې لکه اجازت نشته دی نور څه پیغامونه یې نو وایه ناهیدو او محمود خان وایي چې انصاف په پاکستان کې نشته د پښتنو دپاره د خو د پنجابیان دا سلامونه نیکی هیله احترامات یې ومني حبیب الله سلامونه را لېږلي محترم چمکني وایي چې نګین خور لږ خپله کیسه خو که ماشومتوب کې مور وهلې و که نه ارمان دې کې چې ته مور وهلې وې ارمان مې پاتې دی په چې ډېره مونږ چېرته هم لکه یو خو ورور یې هم لکه مونږ نه زما پلار زما والي صاحب هم نه یې وهلې زما مور هم نه یې وهلې همیشه یې په خبره باندې ښه په مینه باندې په قار دړې راته کړی دی د خولې قار دړې راته کړی دی که څه غلطي رانه شوي خو چېرته یې وهلې نه یو دا یو بس څه ورته زه به یا خوشبختي به یا بدبختي خو چېرته مور پلار وهلې او غوث الرحمن وردک وی سلامونه مې قبول کړي ډېره ښکلې موضوع مې راوړې الله مو خوشحاله لره لربر خیبر پښتونخوا لربر نه یمه نو بالکل ټول پښتانه لربر نه یو ټول پښتانه یو ډېره مننه د پیغام را لېږلو نو خو سلامونه دي نو رفیق افریدي وی رفیق دوبۍ نه سلام کوم سراج الدین مشواني هم سلامونه را لېږلي رفیق افریدي رفیق بیا دا سلام نو سلام ماسیدي السلام علیکم هغه هم سلام را لېږلی دی او شیخ جان هم سلام را لېږلی خادم حسین سلامونه مې قبول کړي خادم حسین د پاړه چنار نه یم او دغه شان یعقوب وزیر هم سلامونه را لېږلي رفیق افریدي پیر محمد لودین ټولو سلامونه را لېږلي خلیل الرحمن دواړه السلام علیکم او بیا ورپسې څوک ګل کریم هم به سلامونه مې قبول کړي نو بس سلامونه دي نګین نو ورپسې بیا غوث الرحمن هم د غوث الرحمن وردک د خیبر پښتونخوا د بردیر نه ویمه او سلامونه را لېږلي دي وایي ډېره ښکلې موضوع مو رانیولې ده وایي الله مو خوشحاله ساته نو ډېره مننه الله تاسو هم خوشحاله ساتي او محمد سلامونه را لېږلي نقیب علي هم وایي چې سلام او یعقوب وزیر ډېره مننه ستاسو د چې تاسو نور وخت راوباسئ او پوره لیکل وکړئ الله فاروقي او رګزی یو پیغام را لېږلی زه چې دا به ووایو دا پیغام دی نو مینه او سلامونه مې ومني ناهي سحر او نګین شاه بیبي تاسو دواړو ته په وخت مې وخت به مو ښه تېرېږي ګرانو تشدد په هر مذهب کې ناجایز او ناروا دی لکه په امریکا کې پولیس لخوا د تورپوستکي وژل شویو خلکو مظاهره وکړې په امیر تحقالي په غم کې اوس هم مظاهرې روانې دي فاروقي اورکزۍ کورمینا د سره یم سلامونه مې قبول کړي نو ډېره مننه پیغام دې راغو په دې باندې خو نګین خبرې وکړې چې هغه دلته کوم پروټیسټ روانو او په پاکستان کوم موضوع داسې و چې هغې سره دا دواړه کیسونه نن سبا ګرم دي په دې باندې خبرې روانې دي او دا وجه دا ده چې دا لکه خلکو له یو پوهه د ملګرو ملتونو چې دا ورځ نمانځل یا مخصوص کړی دي ورځ دپاره چې د کوم خلکو باندې تشدد کېږي د دې سره اوسېدل پکار دي دا لکه هر یو قانون کې د هر یو ظلم زیاتې د هر جرم دپاره سزا شته قانون پکار دی خو لکه قانون په لاس کې نه دی غشل پکار عدالت کې کیسونه چلیږي عدالت کې د دې قانون آئین هر څه شته پکار دی چې هر قسمه کچا جرم کړي عدالت ته دی ورشي عدالت چې څه فیصله وکړي نو هغې مطابق بیا هغه مخکې تل پکار دی خو یو کس ته یو مشر ته یو پولیس ته یو هر یو که د کور غړی وي که په جرګو کې مشران پکار نه وي قانون کې په لاس کې والي او دا قسمه سزاګانې مقرر کړي او دغه ورځ د دې دپاره مقصوده چې داسې خلکو سره ودرېږي ملاتړ وکړي جی بالکل دا ولې چې ګوره اوس ګوره د عامه تحقالي یو مثال دی که نه چې ټول وایي چې هغه به نیم دا نیوکې کېږي چې هغه داسې یو ویډیو جوړه کړې وه او په هغې کې چې دی نو بدې ردې ویلې وې خو بیا هم هغه خبر ده ګوره چې که هغه ویډیو جوړه کړې وه هغه بدې ردې ویلې وې د هغې دپاره خو په قانون کې خو به څه وکړه نه د هغه نه تپوس پوښتنه کوله هغه نیول یا څه سزا خو به وکړه نه خو دا خو نه وه چې د هغه راونیولی شي او هغه کس چې دی بېعزته شي بېحجابه شي او بیا له هغه ویډیوګانې جوړې کړې شي او داسې خبرې په هغه باندې وکړې شي چې یو انسان سوچ هم نشي کولی نو هغه داسې هم لکه بس که دا هر کس په خپل ځان راولي که نه
هغه خو په ځان نه دی پوهېدلی او بس چې سبا دې ردي ویلي دي خو بیا چې دی نو هغه ویډیوګانې جوړول بیا هغه چې دی نو خپرول ډېر زیات په دې باندې نیوکې شوي دي خلک یې دا مظاهرې چې کوي او دا بهر راوتي دي او دا په دې باندې ټول خفګانې سار کوي ولې چې دا واقعي د انسانیت یو تذلیل دی انسانیت ذلیل کول دي که نه نو په دې باندې پیغامونه هم نور په دې موضوع په اړه باندې ډېر را روان دي ناهید زه ګورم غوځن چې د ریپورت وخت دی نګین او ریپورت ته به ورشو دا کومې خبرې چې تاسو وکړي هم په دې حوالې سره چې دا قسمه کیسونه چې نو هغه عدالت روړل پکار دی عدالت څه فیصلې کوي او آیا بیا خلک خبر دي چې او عدالت دې د لپاره قانون شته نشته څونه لکه دغه خلک پوهه لري بدمرغي دا خو ده چې زیاتره خلک خبر هم نه دي چې لکه د دې کیسونه عدالت کې څنګه د دې په حق کې فیصله کیدی شي نشي کیدی یا زوجي پر قانون شته آئین شته کني شنو په دې حق لا هم دغه دا کوم کیس نن سبا روان دي د امیر ساکالي د دې په دې تاثر کې زموږ خبريال سجاد قاسم شاه دی او قانون په سره خبرې کړي چې آیا دا قسمه کیسونه څنګه لکه څونه شته څونه پوهه د اوسط د دې سزاګانې څه دي نو هغه ډېرې تفصیلي خبرې پکړي دي چې اوریدونکو به دا وګوري واوري نو ته اندازه وشي د جون د میاشتې 28مه نیټه په ټوله نړۍ کې د ملګرو ملتونو له طرفه د ټارچر یا د زورونو ښکار خلکو سره د ملاتړ او د مدد د ورځ په توګه منځلې کیږي نن په پیښور کې هم خلکو د یو تهکال ځوان سره د پولیس د لاسه شویو زورونو خلاف आवाज پورته کولو لپاره یو مظاهره کړې په خیبر پختونخوا کې څه قسمه ټارچر یا څه قسمه زورونو پیښې مخې ته راځي په دې حق لا مونږه یو قانون پوها فرهاد افریدي سره خبرې کړي چې آیا د ټارچر یا د زورونو ښکار خلک یا د هغوی کورنۍ داسې پیښې عدالتونو ته راوړي د دوی لپاره آیا څه قانوني لاره شته او کنه په دې حق لا هغه ویډیو ته دا ځوابونه راکړي زه په خاص تور باندې د خپل ملک د خپل علاقې خبره کوم چې دلته د ټارچر څه کانسپټ او قانوني څه شکل دی نو مونږه کوو ګورو تر نن پورې چې مونږه کم په دې مواظبه معاشره کې مزل کوو لګیایو د پښتنو معاشره د وګړي په هیڅ باندې او دلته د یو قانون د طالب علم په هیڅ باندې نو ماته نه ښکاري چې مونږ د دنیا د نورو ملکونو په شان د ټارچر ته هم داسې اپروچ لرو یا داسې نظر لرو بلکې دا مونږ یو جایز کار ګرځولې دی دلته مونږ په روټین کې هم دا ګورو چې په مقدمو کې د خلکو مطلوب دي حکومت ته سرکار ته یا مطلوب هم نه دي خو هغه ته د یو شک په نظر کتلی شي هغه مشکوک ګڼل شي په هغه باندې سرکار چې کله هم غواړي په هغه تور لګول شي په دغه ضد باندې هغه اغوا کړی شي چې دا د تشدد یا د ټارچر اولنې پوره ده هغه اغوا کړی شي هغه میسنګ پرسن په دغه کې واچولې شي په کاته کې په حکومت خانو کې او الته چې په ټارچر سیلونو کې په هغه حکومت خانو کې دی سره مختلف قسمه تشدد زیاتی وشي خو دلته زمونږ بدقسمتي بي بل ده یو خو خلکو ته دا شعور نشته چې ګینه دا سرکاري اهلکار ما سره داسه کوي نو دا وګینه په قانون کې وی قانوني شعور خلکو کې نشته دویمه خبره دا ده چې زمونږه سوسایټي د یو ګارد لاندې د یو پریشر لاندې د یو دباو لاندې روانه ده او دا د تیرو 2 لسیزونه پریکټیکلی په بنیادی تور باندې مونږ په ځمکني حقایق وګورو چې دا د جنگ په حالت کې داخلك ساتل کیږي لګیا دي او دې ته په هر لمحه د احساس ورکول کیږي چې تاسو ګینه په دغه علاقہ په دغه منطقه یو عملی جنگ روان دي او تاسو په نارمل حالاتو کې نه یې نو په دغه بنیاد باندې خلک بلها ډیر ځلې يرول شي دي مونږ دا نشو ویلې چې ګینه یا خلک عدالتونو ته ناراضي یا ګینه عدالتونه دومره کمزوري دي چې د خلکو ته پوس نشي کوي لګي ډېر غلطۍ به وي هم خدا دا چې کم خلک د عدالتونو مخه وکي نو ځکه چې د قانون د طالب علم په هیڅ د یو پریکټیسینګ وکیل په هیڅ باندې دا زموږ مخې ته راغلي دي د مقدمې چې مونږ کړې دي او په واپسې کې بیا په یو تاریخ 2 او پس دغه کم سره چې د 50 د متاثر شي دي هغه باقاعده د خپل کیس نه واپس شوی دی هغه د بوکړې شوی دی هغه باندې هغه پریشرایز کړی شوی دی د قانون په حیثیت په سم مشوره ورکوي دلته مقدمه هم په کلونو چلیږي یو عام کس دغه وس نه لري چې دوره وګړه مقدمه چلوي چې پریشر په همي څنګه تاسو وي مختصرا راته وایي چې سم مشوره ورکوي قانوني مشوره به سوي تاسو زماجی زبا په دوه فول کې دا مشوره درکم یو خدا دا چې مونږه د دلته چې کوم سوشل اکټیویټي کوي کوم زمونږه
مدني ټولنې دي یا کم زمونږ ان جی اوز دي یا کم زمونږ داسې ولنټیر خلک دي یا سیاسي خلک دي هغه په کار دی چې زمونږ د عوامو ته داسې شعور ورکړي او داسې ډاډګرنه ورکړي چې تاسو راځئ تاسو کمپلینټ کوئ تاسو شکایت کوئ تاسو وکیل کوئ تاسو عدالت مخه کوئ دویمه خبره دا ده چې زما هغه ادارو ته هم که ستاسو اواز خو به انټرنیشنل فورا کې رسي هغه ادارو ته هم زما خواست دی چې دلته چونکې د کمپنسیشن د دې د کمپنسیشن او د هیومن رائټس کوم کمیشنز دي په هغه کې دغه خلکو یو متاثر کن आवाज نه اوچتيږي چې هغه د لپاره دلته په لوکل سطح باندې زمونږ په وطن کې او بیا خاص کر د پښتنو د بلوچستانو په دې منطقه کې داسې ارګنایزیشن یا داسې ادارې نشته او یا د هغې دلته داسې ریټ نشته یا داسې سټیک هولډر نه لري چې هغه دلته وګرځي او دلته د دې خلکو دا کمپلینټ راواخلي او دا ایون بین الاقوام ته ورسوي چې دلته موږ بل دنیا کې اوسېږو دا خو موږ د بهر دنیا خبره وکړه دویمه خبره دا ده چې موږ په دې وطن کې دننه چې کوم جیلونه دي قانوني چې په د قانون د لارې هلته مجرمان تللي دي او هلته د کیدي په حیث باندې وخت تېروي تاسو هغې ته که خیال وکړئ د دغه قوانینو د ټارچر خلاف قوانین ده په جیلخانو هم لاګو دي او په جیلخانو کې بیا ډېر بد حال دی بیا چې د جیل سپرډنټ یا د هغه ځای عمله چې هغه هر څوک وغواړي هغه د خپل لاندې کوي شي په هغه لاس پې ماتوي شي او بالکل څوک پر ثاني حال نشته نو داسې یو پکار ده چې زمونږ چې کوم متعلقه ادارې دي هغې یو داسې مانیټرینګ سیل دې ته پکار دی چې جوړ کړي چې زمونږ د معاشرې نه که ممکنه کېدای شوه چې دا وځي خو زه خو چونکې د قانون د طالب علم یا د وکیل په حیث باندې خلکو ته هم دا ویلی شم چې تاسو سره چېرته زیاتې او تشدد او ظلم کېږي تاسو د هغې خلاف بغیر د څه یېرې نه بغیر د څه پریشر نه راځئ او تاسو عدالت مخه کوئ تاسو پولیس تانې ته ځئ رپورټ کوئ نو دا به ستاسو د خلاصي لارې وي ستړي مشئ د بي بي شریف په خپرونه کې او دا یو ساعت خپرونه چې نیم ساعت پکې تیر شو نیم ساعت پکې پاتې دی او نن موږ په زموږ چې کومه موضوع ده د ملګرو ملتونو لخوا د هر کالي د جون میاشتې 28مه نیټه د هغې خلکو د مرستې یا کومک لپاره منځلې کېږي څوک چې د بل د لاسه زورولې کېږي اذیت ورکړی کېږي هغوی له یا د هغې لکه عامل تاکالي د هغې یو لوی مثال دی چې که څه ظلم یې کړی وي یا جرم یې کړی وي یا الزام دی هغې باندې زورول لکه زورنه ورکول هغې باندې اذیت ورکول تشدد پې کول آیا که په هغوی باندې ثابت شوي یا نه ثابت شوي جرم یا الزام او یا که چې دی نو داسې خلک پکې هم راځي چې کوم پولیسو نیولي او په هغو باندې تشدد شوي او بیا چې په کور کې دننه هم داسې کېدای شي چې د شک په بنیاد باندې بیا داسې پکې هم کېږي چې هغه کس چا چې څه کړي وي یا چې په چا څه الزام وي هغه مفرور شوی وي تښتېدلی وي خو د هغه د کور خلک چې راونیولی شي او په هغو باندې تشدد کېږي هغو له اذیت ورکړی کېږي ذهني او بدني او د هغو نه زورونه ورکړی کېږي چې هغه کس ګناه بل چا کړی یا الزام په بل چا باندې او وباسي د بل چا نه نو د داسې خلکو چې د دې ښکار شوي د اذیت او د تشدد د هغوی د مرستې او د هغو د کومک لپاره دا ورځ د ملګرو ملتونو لخوا لمانځلې کېږي دا نن زموږ موضوع ده او په دې موږ نن خبرې کوو ناهید خو بس پیغامونو ته به ورشو بالکل پیغام خو د مخامخ تاجر محمد سلمان خېل پیغام دی وي دلته په پاکستان او په پښتنه سیمه کې نن سبا هم د تشدد عمل جاري دی هر زورور چې وسې کېږي په کمزوري تشدد کوي هغه که سرکاري چارواکي دي او که ولسي خلک دي ډېر بې رحمه تشدد کوي ډېرې داسې پیښې د دباو له وجې هم سوشل میډیا نه راځي د هرې مسلې یو لار او یو قانون وي خو د کمزوري دپاره دلته خو نه قانون شته او نه انصاف شته دلته قانون د زورور او د لویو شخصیتونو په لاسونو کې دی پکار ده چې مونږ د هرې مسلې د تشدد په ځای د خبرو د لارې حل وباسو او په انسانیت باندې رحم وکړو او د دې ورځې د لمانځلو مقصد هم دا دی چې مونږ د تشدد نه ډډه وکړو او د تشدد کوونکي پر خلاف اواز اوچت کړو
نو سلمان خیل خو همیشه سلمان خیل خو همیشه ډیر ټو د پوینټ خبره کوي او همیشه ډیر مکمل خبره کوي او د داسې چې خلک ټولنه پکې راونه غوښته چې هغه ویني ګوري د پښتنو په سیمه کې څه روان دي نو هغه یو حقيقي پیغام دی چې هغه ځان چې موږ ډیر خوشحالي ګورو چې کله هم هغه پیغام رولېږي نو ولې چې په کوزه کې لکه دریاب را باندې کنه بالکل همدغه شان نو ورپسې بیا نور پیغامونه هم ډیر روان دي ور دغه او پیغامونه پیغام نظام خیل هم پیغام را لګلې دي نو ستړي مشي ګرانو خويندو نن می ډیر زور راکړی چې خپل وطن حالات وګورم دلته خوار ولس غږ څوک نه اوري موږ عجیبه خلک یو په مملکت کې مو هره ورځ ماشومان بې ګناه خلک وژل کېږي وحشیانه عمل ترسره کېږي لکه د مخدره مؤاخذه موادو کف ظلم زور زیاتې او فساد مسلمان زورونه د خارجي اتباعو ګرانی او د درغلو عاصبانو خونکارو د ګرملاتړو ناروا عمل ترسره کېږي هیواد مو د خارجيانو په لاس کې دی د او خاورې اشتعال کړی ده لوړپوړي چارواکي مو څوک پاکستان نه څوک د ایران نه څوک د هندوستان نه او ډيري د امریکا لپاره کار کوي د خوار او مظلوم مسلمان ناره هیڅوک نه اوري او په وینو تجارت کوي دا هیڅوک نشته چې د ظالم مخه ونیسي او د حق وینا چې راپورته کړي چې پورته کړي هغه ډیر زر پدار شي چې څوک چې راپورته کړي هغه ډیر زر پدار شي فقط نور هیڅ نشو کولای بس حق چې نشو پورته کولای نو چې خو پورته کول په حق خبره خو همیشه کول پکار دي او په خبره باندې خو زما په خیال هیڅ چرته هر ځای کې چې او کېږي لګیا ده بس هغه وخت نشته چې خلک بغل کېده هر خبره باندې واس پورته کېږي خو د پښتنو بدمرغي ده چې هغه کې خپل ډیری دغه دی هغه کې اتفاق یو ځای کېدل په یو خبره یو دا چې ډیری خبرې چې هغه په خپل هم ال انسان د بل په لاس کې لیند کېږي چې کله انسانو کې خپل اتفاق او اتحاد نه وي نو هغه زموږ یو کاکاجي ابي چې د چوند ځای نه دی پرې خپل پکار چې په ور کې چوند پرې په دې خلکو وایي ته پکې ګوي اجازه خبره دا شو او ډیر داسې مثالونه دي پکې پیغامونو کې وحید الله قرار هم وایي باید په نړیواله توګه د پولیس نظام کې اصلاحات وشي د تشدد د پیښې پاکستان نه بلکې امریکا کې هم کیږي زما فکر دی چې ملګری ملتونه دي د فکر وکړي نو دا بالکل د پیښې خو هر ځای کې کیږي خو دا غي ته بم ګوري چې څومره کیږي لکه یو نیم واقع دا چې راځي خو انسان دی کنه په هر ځای کې راځي خو په مجموعي توګه باندې دا واقعیت دومره نه کیږي نو بیا هغه ځکه مطلب دا چې د قانون په لار باندې عمل کیږي قانون باندې عمل کیږي خو چې کدا یو نیم واقع پکې راشي په غي باندې خلک راوچت شي نو دا خو مطلب دا چې هغه قوم چې دی نو هغه باید بیدار دی کنه هغه ته پته را نو دا جورج فلوید دا واقع چې په امریکا کې رااله نو د دې نه مخکې هم داسې واقعیت راغلي او چې اخر خلک را پاسول او وس فکر کوم چې پاکستان کې هم کس خلک راغونډ شوی دی وس فاروق اورګزی هم مینا سلامونه را لګلې دي او هایکو دا وایي څنګه نو وی بي وي تاسو ډېر روغ جوړي وخت مخته قرآن وایي تشدد په هر مذهب کې ناجایز دی ناروا دی لکه په امریکا کې پولیس صفه رسو لکه وجل شو او خلکو مظاهره وکړي په امیر تاکالي په غم کې اوس هم مظاهره روان دي خانو فاروق اورګزی کومینه دا پیغام لیکل دی ډیر مننه راز محمد هم وایي چې د هر څه د مخه سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان حکمرانان په پښتنو تل تشدد کوي بل بهانه قتلوي او صحیح لکه خمي مثال قبایل او د وزیرستان مشرانو قتلول دي دا تاسو پیغام دی او دا لوخر علیکم نعمت کې نو هغه سلام را لګل دي نګین نه هیڅ خور نګین شاد خو سلام سلور میسج می درواصل خو موضوع مو بالکل زبردست دی البته پاکستان کې پښتنو سره بد سلوک شي دلته بل ورځ یو ځوان سره په کومه واقعیا وشوه په وزیرستان کې خو بیا ډیر بد سلوک کیږي بس موږ د حکومت نه هیله کوو په داسې کارونو ته ډیر پام وکړي
نو بالکل پام کول لپاره خو دا ورځ منځل کېږي چې دې ته ټول پام وکړي. او نور احمد شاه پر هم سلامونه را لېږلي دي. وعلیکم السلام د خوست نه وایي چې موضوع وایي ډېره ښایسته ده په اسلام کې د هر چا لپاره یا د هر چا لپاره حقوق شته، د هر چا لپاره حقوق شته، که هغه قاتل دی او که هغه هر څوک وي باید دوی د حقونه وانخلو، هغه که مجرم وي. او مننه کوم چې له تاسو څخه چې تاسو زموږ پیغام خپروئ. نو ډیره مننه تاسو چې تاسو پیغام را لېږئ. او شاهزاده اورکزۍ هم وایي چې سلامونه ګران وایي تاسو دواړه څنګه یاست په پاکستان کې. وایي د نه وړاندې هم ډېرې بدې پیښې شوې دي خو د مجرم هیڅ پته نه لګي. پاکستان ریاست کې که یو سړی جرم وکړي نو هغه دپاره قانوني لاره هم شته، خو د یو سړي داسې سریعام بېعزتي کول نه په اسلام کې او نه په قانون کې دي. د زما نظر دا دی چې د دې کس ته د سخته نه سخته سزا ورکړي چې نور خلک پرې عبرت واخلي. شهزاده اورکزۍ بالکل دا خدا چې کومه سزا ده په قانون کې بس هغه دی ولا ورکړل شي. نور پیغامونه طارق شادي خیل وایي چې دواړو بیوټیفل خوریانو ته سلامونه. موږ معاشره کې زنانه باندې تشدد عام کیږي، زیاتره زنانه برداشت کوي او بیا په اخره حد چې برداشت نه کړي نو خودکشي، اخري حد بیا خودکشي ده. زنانه د سوچ کې د معاشره د مردانه دپاره ده. طارق میاوالي نو په اخره کې طارق میاوالي لیکلي چې دغه ته سلام لېږلی دی او که څه وي خو د خپل نوم یې د طارق شادي خیل دی. نو هغه د زنانو د تشدد په حواله خبره وکړه. نو تشدد په ښځې او که په سړي وي هغه ټیک نه دی او دا ورځ هم د هغې دپاره لمانځلی کېږي. ملګرو ملتونو دې ته مخصوص کړي ده. نو نګیب د رپورټ واخلئ. زموږ دا رپورټ پک شوی دی او دا رپورټ چې دی نه زموږ همکاري سمینا احسان تیار کړی دی. خو دا رپورټ زموږ د وایس اف امریکا اردو څانګې رپورټ دی چې د هغوی خبریالې نیلوفر مغل دا یو مرکه کړې وه د یو د بشري حقوقو فعالي سوني علي سره. او هغې دا خبره کړې ده چې د کووډ 19 یا د کرونا وایرس د وجې نه چې خلک په لاک ډاون کې شوي دي او د اذیت ورکولو کې یا زورولو کې یا د نفسیاتي اغېزو کې هم ډېر زیاتوالی راغلی دی. نو په دې اړه باندې سوني علي خپل نظر شریک کړی دی، خبرې اترې کړي دي. نو راځئ چې وګورو اول. इस वक्त हमारे موجوده کې موږ سره یو سل دوه د تشدد ښکار ښځې او ماشومان زموږ په محفوظه مرکزونو کې ژوند کوي. دا مرکزونه د کورني تشدد او انساني قاچاق ښکار خلکو دپاره جوړ دي. په دوی کې د جنوبي ایشیا، پاکستان او هندوستان خلک هم دي چې د نیویارک، نیوجرسي، میریلینډ او ورجینیا نه موږ دلته فلوریډا ته راوستي دي. د وایرس نه مخکې به موږ ته هره ورځ 25 ټلیفونونه راتلل، خو اوس دغه شمېره 50 ته رسي چې خلک مدد غواړي. तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि लोग ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि مسله دا ده چې خلک د مشکلاتو سره مخ دي. د خلکو نوکریانې ختمې شوي. نږدې کې د نیوجرسي نه موږ یوه جنۍ دلته راوستې چې خاوند ته یې ډوډۍ کېښوده نو خاوند ورله ګرمه ډوډۍ په دې په مخ وزاره کړه چې مالګه پکې کمه ده. هغه جنۍ هسپتال ته ورسېده او هسپتال نه موږ سره رابطه وشوه. نو هغه اوس زموږ سره په محفوظه مرکز کې ده. हमारे जो ब्रोशर्स हैं वो इंडियन पाकिस्तानी زموږ د ادارې د معلومات پاڼې په دیسي خوراک دکانونو کې پرتې دي او ډېر تشدد ښکار ښځې خو موږ ته د دغه دکانونو نه ټلیفون وکړي چې موږ بیا د پولیس سره د هغوی مدد لزو. دا حال د ماشومانو هم دی. موږ سره مرکز کې موجود خلکو کې زیاتره د هغوی ماشومان دي. موږ د دې په نازي پته چاته نشو ښودلی. उन विक्टिम्स को हम अपनी गाड़ी में लेके उनको हम अपने सेफ हाउस چې کله د تشدد ښکار یو تن د پولیس په مرسته زموږ خوندي مرکز ته راشي نو موږ ورته قانوني مرستې ورکوو او موږ سره د جدا جدا ژبو تھراپیسټ یا سلا مشورې ورکوونکي دي. هغوی د خلکو سره په نفسیاتي توګه مرستې کوي. نن سبا دغه تھراپي د انټرنیټ د لارې کیږي او دا هم چې په کور کې دننه تشدد یوازې د کووډ 19 نه پس نه دی شروع شوی بلکې دا مسله ډیره پخوانۍ ده. د ډیوه سره اوسئ.
د ډیوه سره اوس یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو په دې خپرونه کې او دا خپرونه چې دا نو دا تاسو په ژوندۍ بڼه باندې دا مهال ګورئ شاعر جاوید جان مایزروال تاسو پیغام رالیږلی وی دا پرونی خپرونه ده دا پرونی خپرونه نه ده دا اوسنۍ خپرونه ده هی د تاسو پیغام ولوسم دې سره به تاسو ته اندازه شوي او وخت ډېر کم پاتې دی خو دا دی چې نن موږ د ملګرو ملتونو لخوا چې ورځ لمانځل کېږي هر کال د جون د میاشتې 26مه نیټه باندې د هغې خلکو د مرستو او د حکومت لپاره چې کوم د زورونې ښکار شوي یا د تشدد ښکار شوي د اذیت وکړل کېږي که هغه بدني وي که هغه جسماني وي که هغه باندې څه الزام وي او که نه وي او یا د بل چا د ګناه سزا چې د ورور پلار خور یا نور چاته ورکړل کېږي لکه څنګه چې دې نه وړاندې موږ وویل ناهید چې دا سوره چې ده چې د چا نه لکه خطا وشي د پلار د ورور نه کور کې خطا وشي نو په سزا چې دا د هغه اذیت چې دی نو هغه لور ته ورکړل کېږي یا خور ته ورکړل کېږي نو دا هم د تشدد یو قسم دی نو پیغامونه را روان دي پیغامونه ته به ورشو پیغامونه شته ستاسو سره بالکل لیاقت پوری پیغام دی هغه وی جناب نه سحر خور ته او نگین خور ته سلامونه وایم جناب ګرانو خويند موضوع ډیره خوندوره ده خو هر انسان د قانون په چوکاټ کې پکار دی اوسې بل د قانون په چوکاټ کې دی اوسې بل ګرانو خويند چې کوم ملک حکومت نه وي الته کې اوسېدل ګناه ده خو ګرانو خويند هر یو حکومت په انصاف سره چلیږي نه په ظلم او نه په ظلم په هر ملک نه حکومت د کفر حکومت هم خدای چې قانون په چوکاټ کې تپوسی کیږي خو پښتو متل دی چې څنګه غر داسې کربوړه مخکې خو باید چې موږ سره تشدد کېدو موږ قبایلو اوس خو اوس خو پکې مرد شو نو چې بیا هم موږ داسې قانون نه هټ کړل داسې ناروا سلوک کېږي بیا داسې مرد مقصد څه دی چې باید هر ملک انصاف وي که هغه په امریکا کې وي او که په افغانستان کې وي کور نه واخله تر بهره پورې تشدد کار بد دی باقي والسلام علیکم نو لیکتوري رو همیشه دې پیغام را لګي او همیشه هم تو د پاین خبره کې یو ټوله خبره راغونډه کې خو با مقصد خبرو کې او په کار کې همدغه شان په کار ده او موږ خوشحالي وکړو ملګری دغه شان پروګرامونه خته په مینا اوري او خو بیا تفصیلی خپل خیالات هم شریکي او ځان کوي او هغه ورته یو ملګری کې هم خبرې خدي او بالکل غوږ ورته ږدي او چې په غور سره اوري ځکه خو بیا د موضوع په اړه باندې پیغامونه هم را لېږي نو خالد سرحدي هم دغه شان یو خپل پیغام را لېږلی دی وایي سلام د امیر تاکالي سره ډېر زیاتې شوی دی داسې پښتانه بېعزت شوي په کورونو باندې وایي د پاکستان ادارې وایي چاپې وهي او د هغوی عزت ته سپکاوی کوي چې د هم بشري حقوقو خلاف کار دی خو د پاکستان ادارې یو بل نه باندې د ترهګر په نامه پښتانه وژني او یای ترې ورکوي هیڅ معلومات کې نه کېږي چې تېر کال هم په کسان د ملګرو ملتونو په خبر لس کې راغلي وو چې د ترهګرو خلاف اپریشن نه کوي په خړ لیست یادوي هغې کې لږ د ټکي باندې زه پوهه نه شم خو د ملګرو ملتونو په خړ لیست کې راغلي چې د ترهګرو په خلاف اپریشن نه کوي تاسو نو دا تاسو نظر دی او واقعي ډېر شي داسې خبرې دي چې خبرې پکې دي شي خو فاروق اورکزی هم وایي چې د ګرانو پوځیان وایي د غریب سره انصاف نه کېږي لکه وایي لوی مثال راونور دی قاتل دی اوس هم آزاد ګرځي او که نه وایي مجرم ته به هېڅ سزا میلاو نه شي بس غریب تباه دی نو غریب څنګه تباه دی غریب دی راپاسې نه او غریب دی د خپل حق وپېژني او بالکل عدالتونه شته هغې دپاره او دا غیرتمند سلمان خیل او دیوی دلته تشدد بیخي ډیر دی خو عدالت نشته دلته په جنوبي پښتونخوا کې په کور دننه تشدد ډیر په خاصه توګه د ښځو سره ظلم ډیر زیات دی په دې حوالې سره د زنانو د ظلم خبره وکړه نو د زنانو د حقوق په حوالې سره کوم خبره کو د پښتنو په سیمه کې ګلالۍ اسماعیل یو داسې اکټیویسټ چې هغې د پښتنو زنانو د حقوق دپاره ډېر زیات په سیمه کې کار کړی دی د پښتنو تحفظ دپاره ډېر کار کړی دی د پوهې او شعور دپاره داسې تنظیمونه چلولي په دې نن ورځ مناسبت سره هغه
خپل خیالات څنګه شریکوي راسره چې هغه څه زورولې شوې ده په خپل هم ډېره زورولې شوې نو هغه د هغې خو ډېر زما د خبرې اورېدل نو نګین هغه وایي چې لکه زموږ د ټولنې یو ماحول بدل دی په هغه ټولنه کې د سړي او د ښځې ته په کوم نظر کتلی شي نو که ځم چې دا د هغې د خولې د اورېدونکو سره شریک نو زیات به خوند وکړي نو راځي چې دا د نن ورځ په مناسبت د هغې دغه پیغام واورو د هغې دغه خیالات واورو زما خیال دی باندې پوهېدل ضروري چې پښتنه معاشره چې کومه ده پښتنه ټولنه دا یو نرواکه ټولنه ده د نرواکې ټولنې خصوصیت دا چې په دې کې معاشرې ښځې او سړي له بدل کردار ورکړي مثال کے طور باندې سړی چې کوم دی نو هغه نه د نرتوب تمه کېږي چې دی به ډېر نري دی به ډېر بدي او هغه سړیتوب او نرتوب چې کوم دی انداز د توري او تپنګ او بدوالي سره تړل شوی چې کوم سړی په کور کې دنه کم روري یا څوک هم سړی کنه هغه چې ډېر وای مور پلار چې وای دی خو ډېر بد دی کنه چپ شو کنه په ترکاری کې لګه مالګه ډېر شي نو په خويندو را باندې کی هغه پورا غ تصور او رومانټیسایز هغه وحشت چې کوم دی سړی سره وحشت رومانټیسایز کړل شوی دی او دا شانتي خزه سره د خزه د پر ځان لیو ډبه جوړ کړل د معاشري او د هغه ډبې کې دنه دا خصوصیت لیکل شوی دی چې خزه بچ کوم نو ډېر تابعداري هغه د ټولو خدمت وکړي او یو ډېر یعنی خاموش طبع انسان به یو आवाज بنو چته یو هغه به دای په خپل ژوند کې سره رضا او اختیار نه غو خپل ټول اختیار چې کوم د خپل کور والا خاص کر ور پلار یا خاون لا ورکړي نو دا زموږ د نرواکه معاشره چې کوم نو هغه ټارچر د خزې خلاف د لپاره استعمالي چې نرواکي مضبوطه کی او چې څوک د دې نرواکه معاشري خپل کم قانون یا کم اصول کم رسم و رواج جوړ کړي انو د دې تاسو دا بدل نشي د دې خلاف مزاحمت نشي نو د خزې د دې نرواکي چې په خزې باندې کم زور دی کم جبر دی نو د خزې نه د نرواکي جبر خلاف خزه مزاحمت اون کړل شي نو د هغه خزې مزاحمت او درول لپاره ډیر شورونه خزې باندې اذیت یا خزې باندې ټارچر کیږي چې کومه خزه د دې هغه چې کوم معاشري ورله خاص رول ورکړ دی کله هغه نه لګم ډیویټ کیږي لګ هم ته بدلیږي دا هغه کردار نو هغه باندې تشدد کیږي او دا تشدد هم په کورونو کې دنه کیږي ځکه د کورنۍ تشدد ویل کیږي خو په دغه کې د نګمونګو دا خو زه په د ټولنې کردار داسې دی نو بیا د ریاست نه د انسان تمدای چې ریاست خو به د حق تحفظ ورکړي کنه نو د ریاست خو به خزه د ټارچ اذیت نه بچ کړي خو د بد مرغه زمونږه په ریاست هم داسې دی چې دا ځان یو نرواکه ریاست دی دا هم نرواکي له تقویت ورکړي نرواکي مضبوطی نو ځکه او بیا خاص کر په پارلمان کې د ناچ کوم فیصله کوي څوک هغه سړی دی هغه نرواک دی نو چې هغه نرواک دی نو هغه نرواک خو به کلم د نرواکي په ضد کې قانون نه جوړی کنه نو دی په وجه باندې پښتونخوا اسمبلی واحد صوبه د پښتونخوا صوبه چې دلته د خو باندې د کورنۍ تشدد خلاف هیڅ قسم لا قانون چې کوم دی نشته نو دا غي اثر په خوځو په ژوند باندې څه دی چې په وړو خبرو باندې په خوځو باندې په وړو نه واغله تر غټو خبرو باندې خوځو باندې تشدد کول کیږي موږ وکتل چې څنګه په بلوچستان کې کیس راغلی چې د خزي اوس بالکل د 13 هفته خبر ده کنه چې د خزي لونه پیدا شولین په لونو پیدا کېدو باندې خزه وژنه بیا چې کوم دنه بل کور کې په کورنۍ سب جګړه راغله نو پای کې خزه باندې دومره ټارچر کې چې میخونه پکې او ټکور په میخونو ټکولو هغه وجه بیا د کوهستان کې موږ وکړه چې څنګه ویډیو لیک شول پای کې جنکې سوم نه کوي بس تانه غږی هلک غډي یو د جنکې ورته تانه غږی ور پاګې تانو غول باندې خزي جنکې چې کوم دنه غي وجنل شوی او ډیر په بدردۍ سره وجل شولې دا څنګه په وزیرستان کې وکتل چې د جنکو ویډیو راغله نو ویډیو نه پسغي وجل شولې نو دا ډیر زموږ په ټولنه کې یو خدا ډیر عام دی بیا دغه نه پس خګړلې د هغه سړی د نرتوب چې کوم دنو دا تشدد سره او وحشت سره تړل شوی دی د دې په بدلول غواړي موږ چې په کورونو کې ځامن لو یو نو موږ به هغه له دا تربیت کول ضروری دی چې وحشت نرتوب نه دی خزه وهل نرتوب نه دی نرتوب چې کوم نه انسانيت په کار دي چې تاسو په انسانيت باندې بدل کړئ او انسانيت انساني همدردی ته نرتوب ویل شي بیا دغه نه پس قانون چې کوم دی هغه بدلول ډیر ضروری دی بدلول نه ورکړه اوستل ضروری دی او کورنۍ تشدد چې کوم دی چې تاسو مر پوری جرم کړل شوی ني او کوم خلک بده کې کړي هغه ته سزا ورنه کړل شي او ریاست د خزې د حفاظت ذمہ داری واخلي چې چرته خزې ته لګي چې زبدي کور کې غیر محفوظه یم زما ژوند ته خطر ده ما باندې اذیت تشدد کیږي نو چې کوم اس کوم هغه سره لار خو چرته کنه د تلو د مدد غوښتلو سره خو ورسره او بیا زمونږ د کورونو کې دا ډیر زیات زمونږ اهم کردار د پلارانو جوړیږي چې هغه لونو
لونو ته او د پلارانو او د میند جوړیږي چې هغه لونو ته دانه وي چې تاسو گزاره کوئ بلکې لور ته دا وي چې کتا باندې لوري کتا سره څوک غلط سلوک کوي کتا باندې څوک تشدد کوي نو ما خبرو زه به یم ستا دپاره زه به تا بچ کوم نو زموږ له به د پلارانو په دې کې ډېر غټ کردار دی چې موږ لور ته دې ویلو په ځای چې ګزاره وکړه دا ورته و چې تشدد برداشت نه کړي او که تشدد باندې کېږي دا ستا کور ته دلته واپس راځه زه به تا بچ کوم د ډیوه سره اوسئ. بیا ستړي مشي د بي بي شيریني په خبرونه کې او بس وخت لږ پاتې شوی دی نو ناهید د پیغامونو ته بلاړ شو بس بالکل شاعر جاوید جان مانیروال وی سلامونه احترامات نگین شاه ناهید سهر موضوع ډیره خوندوره مو راوړې ده او هغه مجرمان سره تشدد ډیر کیږي چې مجرم نه د پیسو مطالبه وکړي مجرم رشوت نه انکار وکړي نو ویډیوګانې تر نه جوړې کړي او مجرم ته چیلنج ورکړي چې روپیا دې راو نړۍ نو موږ به دا ویډیو په سوشل میډیا باندې شیر کو نو دا هم یو ډیر دا هم یو تشدد دا ذهني تشدد زوره نه ورکول کنه لکه زوره نه ورکول نه تور باندې هغه ټارچر کول نو دا پای کې راځي او دام د ټولنې دا رشوت دام یو ډیر ګنده دغه ټولنې یو ډیر بدمرغي ده چې نو هغه هم خلک ډیر لکه انصاف ورته نه رسي چې کوم دغه خلک دي هغه ته انصاف نه رسي او پکې کوم زورور دي پیسې ورکړي هغه ته نه ځانو بس نو دا هغه د قانون بخښي خبرې شي نو بشیر احمد معلم صاحب په نوم پیغام راغلی وایي نو ته وایي الله قدرت ورکړی دی خو د ښځو وهل مطلب لکه د قدرت ورکړی خو د ښځو وهل قدرت وایي لکه الله پاک چاله نه ورکوي چې لکه تاسو سره یو مطلب که د یو نر سره چې دی نو طاقت وي او هغه په ښځه زورور وي نو د هغې دا مطلب نه دی چې ته زنانه ووهلی شي وهل ته کول دا بشیر احمد وایي چې بشیر احمد یم د ابوظبي نه تاسو دواړو ته زما طرفه یو ټرک سلامونه الحمدلله د الله پاک ډېر شکر ګزار یم چې نن په ابوظبي کې لاکډاون ختم شو موږ ډېر زیات خوشحال یو خوشګوار یو او په اخره کې زما 2 کسانو ته سلامونه وایي زما ګران ملګری فاروق او کمیل ته ډېر سلامونه مننه او مهرباني نو ډېر مننه سلامونه مو رسیدو الله مو خوشاله لري چې لاکډاون ختم شو په خپل روزګار شي خپل کارونه شروع کو بیا به هم درته وایو چې ګوره بې غوره نشي د خپل صحت نه دغه ماحول نه لکه وایرس اوس مشته په د ویکسین هم لاندې راغلی نو خپل چې کوم حفاظتي ګامونه دي هغې خامخا خیال ساتئ ماسک خامخا لګوئ بار چې بار کله کور ته په ګڼې ګوڼې ته مه ځئ چې راشي نو د لاسونه خپې مخلاص خامخا وینځئ کني نو شاور اخلئ مخکې نګین ته وایه امین صدیقي به په مخه کې لري لګي امین صدیقي موږ تاسو اول چې نو پیغام موږ ولوسو موږ د دې پیغامونو شروعات چې نو تاسو پیغام نو کړو تاسو ګلي خو وس بيخي زینه جوړیږي رحمت اورګزی چې دین هغه سلامونه وي قبول کړي د بحرین وعلیکم السلام حاجی محمد سلمان خیلم سلامونه را لګلي دي او نقیب وزیر هم سلامونه را لګلي وي تاسو وایي چې پښتنې ښه ډیره مننه وروره ستاسو پیغام او ورسره شاعر جاوید جان مایزروال چې دین هغه هم دا یو شعر را لګلی دی وایي امیر الله پکې جامې وتې ټول پښتنو ته راته ټول پښتونخوا راته لږ ښکاري تشدد او هغه په انتخاب باندې نو بالکل صحیح خبره ده هر سړی دی په خپل ځان راولي که نه چې که دا خالد عثمان د ورځ پیغام او سلامونه نیکې هیلې احترامات مې قبول کړي خالد عثمان کمالي یم د ښایسته بنوګل څخه نن مې وشني چې نه دي څکلي نو ځکه په موضوع خبرې نشم کولی نو بس بخیر دی موضوع خو تاسو وکتله او ټولو ډېره مننه چې تاسو خپل پیغامونه راولېږل خپل نظر مو زموږ سره شریک کو د دې خپرونې وخت چې دی نو هغه پای ته رسېدلی دی تاسو اوس په دا خپرونه بېرته کتلی شئ اورېدی شئ د بي بي شیرینې د دې خپرونې زه هم ستاسو قربانه نګین شاه او زه ناهید سهار د خپل پروډوسر عدنان رشید سره تاسو نه اجازه غواړو ښه وختونه درته غواړو په دې الله مو سپارو الله پامان
قدرمنو اوریدونکو لیدونکو ستړي مشئ سهار مو په خیر. دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټي وي سارنۍ خپرونې دي. د بي بي شيرینې خپرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. زه یم ستاسو قربانه نګین شاه او زه ناهید سهار تاسو ته هرکلی وایو. په خیر راغلی، په خیر اوسئ، یو سهار مو په خیر او سهار مو په خیر. دا د دې یو ټکی سره زما ډېر خوښ شي چې ورپسې زه وایم او سهار مو په خیر. نو پاکستان او افغانستان کې واقع د سهار وخت دی او د کال 2020 د جون د میاشتې 28مه نیټه ده، ورځ د جمعې، او پاکستان کې د سهار 6:30 بجې دي، په افغانستان کې 6 بجې دي، دلته په واشنگټن ډي سي او په ورجینیا کې د شپې 9:30 بجې دي. نو دا خبرونه پیل شوې ده، یو ساعت خبرونه ده. تاسو به خدای خپل غا باندې کوو د پاکستان د 6:30 تر 9:30 پورې، د افغانستان د 6 تر 9 پورې. دا غینه پس خبرونه تاسو بیرته کته اوریدئ شي. هغه زموږ اوریدونکو لیدونکو کې چې څوک بیرته اوریدي شي اوریدل غواړي نو هم اوریدل شي او کتل شي، او کچا نه کتلی او سبوجي نه وی اوریدل یا کتلی نو بیرته کته شي اوریدل شي. او ورسره دا هم چې د موضوع په اړه باندې خپل کمنټونه چې دي، خپل پیغامونه په فیسبوک باندې رالیږل شي. وی او ډیوا زموږ د فیسبوک باندې زموږ د فیسبوک باندې ده او البته کې خپل پیغامونه رالیږل شي. خنیف پنیر د محل پیل شوی ده دا خبرونه په فیسبوک باندې پرېډو باندې چې کوم اوریدونکو دي او بیا یادګیرنه وکړو چې د خبرونه د خپل کورونه نه کوله او د کورونا وایرس د وجې نه، نو تاسو ټلیفونونه نشئ کولی ولې چې ټلیفون سیستم مونږ نشته را سره، نو ټلیفونونه مه کوئ. خو که د فیسبوک باندې لرئ هلته راشئ او ورته کمنټونو کې خپل پیغامونه راولېږئ او ورته کې ښه وګورئ. نو د دې خبرونې موضوع څه ده؟ دا همیش په شانتي ناهید براته وایي چې ناهید نن به په څه باندې خبرې کوو. بالکل نګین نن هم خپل ملګرو له ډیره مهمه موضوع لري دا، بلکې د پښتنو جن سره خو ډیره زیاته تړلې ده چې ځکه چې هر څو پسې هم تاسو یو نوې ریپورت ګوري او نوې کیسه به ګوري چې پښتنو سره تړلې ده دغه په دغه سیمه کې را روانې. نو هغه د ملګرو ملتونو لخوا د جون 26مه نیټه چې په ټوله نړۍ کې د تشدد د ټارچر پر خلاف چې کوم خلک د دې ښکاری د غي د مرستې او د کومک په توګه منځل کېږي چې هغه خلک چې کوم د ټارچر ښکار شوی دي ای به څنګه مرسته کوي، هغه به څنګه د کومک او د دې پر خلاف څنګه خلک را پارو چې هغه د خپل حق د لپاره आवाज پورته کوي، خپل حق او پیژني او دغه چې کوم خلک ښکار کیږي نو هغه د خپل حقوقو نه خبر، ځکه چې نو هغه د تشدد ښکار کیږي او هغه بیا په مختلف حوالی سره زموږ په ټولنه کې څنګه خلک د تشدد ښکار کیږي، بیا زموږ خزي پښتني خزي څنګه په کورونو کې تشدد ښکار کیږي چې پای کې عام طور باندې وړي خبري په کور کې دننه کې او زنانه چې نو د شک په بنیاد باندې هغه څنګه هغه ذهني تور باندې جسماني تور باندې هغه ټارچر کیږي او هلي کیږي، هغه خوري کا خزوي او هغه بیا په هر یو رشته کې وینو هغه څنګه د دې تشدد ښکار کیږي. دغه شان کا په معاملې کې د پولیس سره د واسطه راغله پولیس سره هغه تاسو د تشدد ښکار کوي او په دغه د پولیس د تشدد په حواله کې خبره کوو نن سبا په سوشل میډیا کې یا په خبرونو کې هر وخت یو کس د دینه خبرې کې د امیر تاکال چې کوم یا کیس روانه کوم کیسه چې روانه شوې د چې په کومه طریقه باندې هغه سره تشدد او شو بیا څنګه د شک په بنیاد باندې موږ خبرې کوو یا یو بل خبره د پولیس سره چې تړلې خبرې چې اکثر د یو کس په ټس کې بل کس څنګه تشدد ښکار کیږي، لکه اوس پر کې یو کس یو غلطي وکړه نو بیا به هغه پلار وکړه اوچت شو که دغه رور اوچت شو که دغه ترو اوچت شو که هغه مشر وي که کشر وي که دغه کشر زوی اوچت شو هغه باندې بیا څنګه تشدد کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي. نو بیا دغه قسمه کیسې بیا دغه شان کوم د پښتنو په ټولنه کې وګورئ څه قسمه خلک لګیا دي دا کیږي د څه وي اوچتیږي به درکه کیږي غیبیږي او بیا غي سره کوم قسمه غي چې بیا را پیدا شي دغه خپل کیسې کې کوم تشدد نه غي تیریږي. نو دا خلک د ذهني تور باندې سونه لکه ډیسټرب نو دا ځکه بیا رام وی ټول عمر دغه یو ذهني کشمکش کې تیر کی یو ذهني دباو کې تیر کی او زیات نفسیاتي بیمارو سره هم ناروغو سره هم مخینو، ځکه ملګرو ملتونو دا ورځ د خلکو د مرستې د کومک په توګه باندې مخصوص کړی د چې په دې ورځ باندې دا سیمینارونه وشي، د خلک
ایجوکیټ کړي شي چې هغه ته پته ولګي چې هغه حقوق څه دي، عدالت څه وایي، دا قسمه کیسونو کې دا قسمه پیښو کې عدالت څومره هغه له حق ورکول شي. او بیا د پښتنه ټولنه کې کوم وګورئ په پاکستان کې په ټول پاکستان کې افغانستان کې موږ ګورو چې آیا د دې قانون دی عدالت د دې خلکو سره مرسته کوي، آیا واقعي چې کوم یو کس جرم کړی هغه ته هغه سزا ورکړل کیږي کنه. یو بی ګناه کس هغه کې دونه اوزور ولې شي ټول عمر د پاره چې نو هغه د پاره یو تور او پیغور هم جوړ شي. بیا د دې ترڅنګ په دغه یو بل تضاد نګین په وختونه ټولنه کې چې کتلو کې راځي چې هغه کې زورور کس خو هغه هڅه وکړي، هغه خو باغ شناغه ته منغه سزا ملو شي په ښکارا جاره ټولې دنیا ته پدې چې او د کس د غلطي وکړه خو نه د قانون لاس هغه تر نو دا زموږ موضوع دی. دا خبره ده دغه خبره ده تاسو مونږه نن موضوع د ناهید ډېر په تفصیل سره تاسو وړاندې کړه چې په ثابته نړۍ کې د تشدد په هر قسمه تشدد چې د هغې د مخنیوي لپاره یا د هغې د ختمولو لپاره قانونونه شته دي. د هغې لپاره ملګرو ملتونو هم لکه تاسو به کتلي او اورېدل به هم او ګورئ به هم او بیا زموږ په دې خپرونو کې هم موږ وار په وار باندې خبرې کوو. کله د تشدد نړیواله ورځ کله چې د اذیت ورکول یا زورولو لکه دا ورځ چې کوم دا اوس موږ خبره کوو نن په دې خپرونه کې د کال هر کال د جون د میاشتې 26مه نیټه د ملګرو ملتونو لخوا د هغه خلکو چې زورولي شوي دي په سنه سوجه باندې یا د چا د وجه باندې په وجه یا د هغه د خپل جرم په وجه باندې یا په الزام باندې چې هغه کس زورولي شوی کاغه ماشوم وي کاغه زنانه وي کاغه نارینه وي د ټولو لپاره د هغو د مرستې د هغو د کومک لپاره د ورځ منځل کېږي ځکه چې تشدد په هر حال کې اذیت وی او کنه تشدد وی کاغه جسمانی وی که بدني وی ذهني وی هر قسم تشدد چې د دې نه دی کول پکار ځکه چې دا د انسانیت نه بهر خبره ده. کاغه یو کس که څومره هم لوی جرم کړی وي خو تشدد په هغه باندې کول یا اذیت ورکول بدني یا جسمانی ذهني وضعیت ورکول په یو قانون کې هم نشته دی. خو د مرګ په پاکستان کې هم داسې ده چې لکه زورول کېدل چې دی کنه دا یو عامه خبره ده. که پولیس ونیسي پولیسان چې نو څنګه په تاڼه کې د خلکو سره د پولیس سټیشن کې چې کوم د الزام به نه ثابت شوی خو هغه وهل ټکول د هغې کس سره د هغو بېزتي کول دا هم یو عامه خبره ده او ټول کې خبر دی. بیا په کور کې دننه هم د یو خور ورور یا پلار ورور یا د اپس کې یا د ښځې یا د خاوند ترمنځ هم داسې ډېر واقعه شوي دي چې صرف د شک په بنیاد باندې اذیت ورکړی شوی دی. بیا ذهني اذیت څومره ورکړی کېږي تشه خبرې اورول هم چې دا هم په اذیت ورکولو کې راځي. یو انسان چې د چا د خبرو د وجې نه په ذهني پریشانۍ کې مبتلا شي او تر هغې پورې چې لکه ځان ووژني نو دا هم یو اذیت ورکول دی که نه. نو دا ورځ ده چې د ملګرو ملتونو لخوا لمانځل کېږي د داسې خلکو د کومک یا د مرستې لپاره چې د بل چا د لاسه زورولې شوی او د اذیت ښکار شوی وي. نو نن موږ دا موضوع چې دا خو مخکې نه د دې سوچ کړی و خو د امیر تاکال دا واقعه پکې داسې راله چې بیخي زموږ د موضوع سره تړلې واقعه راله. ډېر خلک دې خبر دي زموږ پښتانه وروڼه تاسو به هم کتلي چې په سوشل میډیا په ټولنیزو رسنیو باندې د دې عکسونه هم خپاره شوي ویډیوګانې خپرې شوي او بیا د دې پر ضد مظاهرې هم شوي دي د خلکو په ډېرې نیوکې کړې دي. نو په دې اړه باندې موږ نن خبرې کوو او تاسو هم خپل نظر زموږ سره شریک کړئ په دې اړه باندې په دې موضوع باندې او پیغامونو ته به ورشو ولې چې بیا زموږ سره په دې موضوع په اړه باندې ډېر شي راپورټونه دي به هم وړاندې کوو. نو ناهید پیغامونو ته به ورشو. نو بالکل اول خو ټولو سلامونه ډېر ملګرو رالیږلي خو دلته نه شروع کوم چې د محترم چمکني چې کوم پیغام دی نو هغه بلکې دوه درې ټکي لیکلي شي نو زه چې هغه واقع نه شروع کوم. بیا امین صدیقي یو شعر رالیږلی دی زم چې هغه مو هغه همیشه ګیلهمن وي او که نه هغه خو لومبنی دا شعر وایي درنه لا نه شي چې راټولې د هر دور قانون یم زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم. نو مورجانې د سلامونه لیږلي نو امین صدیقي سلامونه هم دې ورسېدو او شعر مو دې هم وویلو چې کوم د سایل صاحب شعر محترم چمکني وایي چې السلام علیکم ناهید او نګین خورجانې تاسو زور ته سلام کوم. محترم خان چمکني در سره یم د قطر نه. په پښتنو کې هر سړی د تشدد نه کار اخلي هغه که مور او پلار دی او که سکول دی مدرسه د استادان دی او که زموږ حکومت باندې ده. ناروا سلوک ختمول پکار دي. نو بالکل دغه ناروا سلوک ختمولو لپاره ملګرو ملتونو دا ورځ
مقرر کړی دا مخصوص کړی دا واقعي نګین دا ډېر خپل خبره کو زموږ خلک عادت شوی داسې دي کور نه د مور پلان نه هم هغه بغیر ډبه خبره نه کوي او دا یو مطلب د پښتنو مطلب دا چې چې دا ډبې نو ولته ډبې نو نه دب شروع کړي د مدرسې د مینې هغه دب خیر دی هغه کې څه چې هغه خیر دی خو دا دغه خبرو کوي چې واقعي اصل شروع کړي کنه خو بیا مدرسه بیا سکولونه بیا هڅه کوي دا دا یو سلسله بیا د حکومت تر حده پورې بیا پولیس د کوم ادارې دی په هر ځای کې دغه یو سلسله روان شي هغه ماحول داسې جوړ شوی دی کنه بالکل دا ختمول پکار دي ځکه دا ورځ بیا پر مخصوص ده نو تاسو ته پیغام پکې مخصوص بالکل او چمتو وزیر هم سلامونه او مینه را لګړي دي او ډیره مننه وعلیکم سلام عرفان الله هم سلامونه را لګړي ملک زاده خان وایي چې السلام علیکم او ریاض ګلونه هم وایي چې سلامونه او ګل کریم وایي سلامونه زین الله وایي چې سلامونه ټول روبر پښتنو ته د شمالي وزیرستان سره تعلق لري او موضوع ډیره زبردست سره ډیره مننه ګل منافیدي هم سلامونه را لګړي دي او شهزاد لاډله هم ښه ډیره مننه تاسو ښه ډیره مننه حسن وزیر هم سلامونه را لګړي دي بنيري لاله ورک د پروګرام نه راځي دا ټول بنيري لاله خو کله کله لایو راځي تاسو په ژوندۍ په باندې ثابت ګرځي مو کله مظاهرو رواني کله کم ځای غاجس خو راځي خو که تاسو د نظر د لاندې رقم نظر نه تیریږي شهباز خان هم سلامونه را لګړي ډیره مننه او وزیر زاده هم سلامونه را لګړي د سلامونه ځکه چې هغه زارن هم وخت راځي سلامونه را لګړي او شهزاده وزیر هم وایي چې السلام علیکم نو دا ټول پیغامونه خلا روان دي او ورسره موږ یو راپورټونه هم لرو یو راپورټ ته به ورشو او بالکل دا پیغامونه به تاسو څنګه د راپورټ نه راشو دا ټول پیغامونه په ولولو پیغامونه راولېږي خیر دی زموږ اولنی راپورټ چې دی نو زموږ خبريال ارشد مومن لګلې دی همدغه چې د وړاندې چې موږ خبرې وکړې د امیر تاکال په حواله سره چې امیر تاکال باندې چې پس چانه هم دا خبره لکه هر څوک خبر دي چې امیر تاکال سره څه شوی دی نو دا راپورټ چې دی دا هم د دې په اړه باندې دی د امیر تاکال او د غرور هم چې د تشدد ښکار شوی دی نو دا راپورټ به وګورو د نه پس بیا راځو بالکل نګي دا راپورټ یو وګورئ نه پس راشم دې څه ترلی او شیر مې وکړه چې هغه دې منظر سره مشاري کوم نو دا راپورټ نه پس راشه اخر بوایي عطا الله د امیر تاکالي رور دی پولیسو د هم د امیر سره یو ځای اوچت کړو او وهله او ټکولې دی نو بس هغه وهلو راځوړند کړو بس بیجاب او بس پیپونه ورسره شنو پیپونه ورسره بس پدې وال کول بس کنځلې منځلې هغه ټیم کې پولیس والا ورته کول او بس وهلو بس ټکول نو ما دا ترور دې موږ سره بوتل هغه داسې چې بیهوش شو بس هغه باندې بیا وبو واچولې یو شی بل شی بس بیا هغه ته دوم رسونه وهل خډیر ور دا چې بیهوش شو بس تقریبا دلته چې موږ پس راغلی 30-35 کسانو بس دا ټول موږ ریسار کړیو نو بس هغه ټیم کې بس مونږ ته پته لګیده چې بس غزارونه دي کسان هم نشمارل او نم کسان لیده بس دونه غزارونه امیر څو ورځې وړاندې په فیسبوک ویډیو خپره کړې و چې د نشې په حالت یې پولیسو ته کنځل کړیو د هغې وروسته پولیس دوی اوچت کړیو او د وهلو ټکولو وروسته د امیر لوسه ویډیو په سوشل میډیا خپره شوې وه امیر اوس د جیل نه خوشي شوی خو ورونه یې وایي په بدن یې ټول د وهلو نښې دي په سر یې هم ګزار خوړلې او د لوسې ویډیو خپرېدو وروسته دوه ځل امیر د ځان وژنې هڅه هم کړې ده د امیر مشر ورور بلال وایي دوی افغان کډوال دي د تیر 40 کلونو زیات د پیښور تاکال سیمه کې میشت دي خو دې پیښې ډېر غمجن کړي دي افغانستان کډوالي خو زما خپل پیدایش دلته دی بلکې تقریبا زما خپل 38 سال عمر دی او زما پیدایش دلته شوی بل زما دوه مشران نور دي هم خورین دي هغه هم پیدایش دلته دی کنه دا څه شو چې دی کله اف آی آر کول هم هغه کې دا پس افغان کډوالو لیکلو بل ځکه دغه وجه ظلم دومره کو دی چې د دې څه پښتنې نشته د امیر د کورنۍ غړي وایي په پاکستان کې د افغانستان سفیر ورسره رابطه کې دی او کورنۍ ته د هر قسمه مرستې یقین دهاني ورکړې ده د امیر لوسی ویډیو خورېدو پس ځای پر ځای قهرجنې مظاهرې هم شوې دي په پېښور کې د صوبایي اسمبلۍ مخې ته ځوانان راټول شوي د پولیسو ضد یې نارې وهلې او امیر ته د انصاف ورکولو غوښتنه کوله د پېښور پولیسو د امیر کیس کې ککړ پولیس اهلکار اس ایچ او او اس اس پی معطل کړي دي د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت او د مرکزی حکومت چارواکو هم د بې پلوه پلټنو ویلي او امیر او دغه کورنۍ ته د انصاف ورکولو ژمنه کړې ده ارشد مومن وایس اف امریکا بیوا پېښور
د ډیوه سره اوسئ. د ډیوه سره اوسئ. یو ځل بیا تاسو د بي بي شیرینې په خپرونه کې هرکلی وایو او دا یو ساعت خپرونه تاسو ته نیغ وړاندې کوو د خپل کلتورونو. نو ناهید تاسو وې او کنه بالکل دا د دیدار یوسفزۍ شعر چې کوم کینیډا د سوات سره تعلق لري، کینیډا کې ژوند کوي، نو هغه هم په دې دا کوم نن سبا دا کیس روان دی، په دې حوالې سره یو پوره غزل لیکلی، خو ماته نو دوه شعرونه اوچت کړه، نو ما چې دا د مکمل سره تړلي دي او د موضوع سره مې خیال هغې په دې تاثر کې لیکلي دي. نه مو ډیوې د ذهن بلې شوې نه شپې ووتې، نه مو ډیوې د ذهن بلې شوې نه شپې ووتې، په دې مرګوني اذیت کې زمانې ووتې، په کوم یو ښار کې چې پرده د برګو هم واجب وه، په کوم یو ښار کې چې پرده د برګو هم واجب وه، په هغې ښار کې له انسانه نن جامې ووتې. دیدار یوسفزۍ دا مې د هغې په سوشل میډیا باندې دا شعر وکتل، ما چې د دې سره ملګرو سره شریک کړم چې واقعي ادب هم د دغه قسمه حالاتو نمایندګي وي، دغه وخت نمایندګي کوي، هغه تصویر په شعرونو کې ښیي. نو ما چې دا د اورېدونکو سره شریک کړم او پیغامونه هم نګین را روان دي، دا یو پیغام مې را روان دي او خپل اوریدونکو لیدونکو ته وایو چې نن موږ د ملګرو ملتونو لخوا د هر کال د جون د میاشتې 26مه نیټه د هغه خلکو د کومک یا د مرستو د لپاره منځلې کېږي، کوم چې د چا د زورولو لکه ښکار شوي د زورولو یا اذیت ورکولو ښکار شوي، که هغه په هره طریقه وي، که دغه د خبرو د لارې وي، که هغه بدني تکلیف اذیت وي چې ورکړل کېږي، که هغه په تاڼو کې د پولیس سټیشنو کې وي، که هغه په کورونو کې وي، هغه خلک چې د بل د لاسه د اذیت ښکار شوي د هغې په اړه باندې دا ورځ لمانځل کېږي او موږ نن په دې باندې خبرې کوو. پیغامونو ته به ورشو. ناهید ولې چې بیا ډېر پیغامونه چې دي نو هغه لاړ شي. بالکل جویریا امجد چې د جهانګیر خان خپل نوم لري، هغه السلام علیکم جهانګیر خان د کومې پړچینار نه د سرب ناهید سهر تاسو نګین شاه ته سپیشل سلام کوم. د موضوع په اړه به دا وایم چې پښتون کله جذباتي وي، کله کله ورنه داسې کېږي، خو په کار ده چې هر انسان سوچ وکړي، تشدد په اصطلاح نه د په کار او نه دي کوي، مینه محبت دي شروع کړي. زما سلام دي په کلي کې ناصر خان امجد خان ته ورسېږي، نو سلام دې ورسېد او رسول مولاوي یا رسول مولا یم او د نارت وزیرستان میرالینا ناهید تا ته او نګین ته خور ته سلامونه. او بس دلته پروټیسټ وي، سبا 3 بجې به د هغې لپاره پروټیسټ کوي. نو پښتانه لګیا دي د دې څنګه چې ملګرو ملتونو دا ورځ مقرر کړې چې دا خلکو دپاره پکار چې دې خلکو سره مرسته وشي، کومک وشي د داسې خلکو دپاره. دا یو طریقه خبره ده ناهید چې لکه دا ورځ لمانځل کېږي په ثابته نړۍ کې او په نه یوازې په پاکستان کې او په امریکا کې هم د دې ګوره د دې اذیت او تشدد ښکار شوو خلکو دپاره دا چې څنګه جورج فلوید یو څو ورځې وړاندې چې وژل شوی و د پولیس څخه، بیا هم دا امیر تاکالي سره چې دا وشو واقع وشوله. نو دا یو ډېر د اتفاق خبره ده چې هم دغه ورځ ده په ثابته نړۍ کې د 26 تاریخ او ورسره د امیر تاکالي دپاره په پاکستان کې مظاهرې کېږي او هلته خلک راغونډېږي او خبرې اترې کوي. نو دا خبره خو دا پیغامونو ته به ورځو، خو ورسره دا هم ده چې اذیت ورکول په یو صورت کې هم چې دی د هغې اجازت نشته دی، په یو قانون کې هم د هر جرم دپاره د هر خبرې دپاره چې دی نو یو لاره شته دی، د قانوني لاره شته دی چې هغه اختیار شي په مجرم باندې ملزم باندې چې دی نو وهل ټکول به سره کول، بدني یا ذهني اذیت ورکول چې دا یو قانون کې هم لکه نشته په نړۍ کې. نو په دې باندې خبرې اترې کوو، خو پیغامونه را روان دي، هغې ته به لاړ شو. جویریا امجد چې جهانګیر خان دی هغه مخکې دې نه وړاندې ویلي چې جویریا او امجد د هغوی ماشومان دي چې دا آی ډي پې جوړه کړې ده. نو سلامونه را لېږلي دي د پاړچینار نه. وایي موضوع به دا ووایم چې امیر اول مجرم و، خو چې چا مجرم نه ګڼلو او پولیس ځان ته ګوته اوږده کړه، نو نور خلکو ته پکار ده چې نور پولیس وغیره ته دې کنځل نه کوي چې څوک مجرم دی هغه ته دې سزا میلاو شي، پولیس والا ته هم او امیر ته دې هم سزا میلاو شي چې امیر هم مجرم دی او هغه اس پي څوک هم مجرم نه دی ګڼولی. مخکې ولې چې په پولیس باندې تشدد نه کولو، خو څه وجه خو کېدی شي. نه ګوره موږ هم دغه خبره کوو جهانګیر وروره چې لکه هر څه وجه کېدی شي، خو تشدد یا اذیت ورکول که هغه ذهني وي که هغه بدني وي د هغې اجازت نشته په یو قانون کې هم. دلته امریکا کې هم دا قانون دی چې که یو مجرم ونیولی شي یو چې په هغه باندې الزام ثابت هم یې خو هغه له ګوته نشي وړلی کېدی، هغه هغې سره وهل ټکول نه کېږي، هغه سره د یو انسان په طریقه باندې سلوک کېږي او یو انسان ګڼلی کېږي، د هغه خبرې ته هم غوږ کېښودل کېږي، هغه له هم د وکیل سهولت ورکړی کېږي او خپله خبره مخته کوي. او لکه داسې نه وي چې بس
سره د نیولو او چې بیا سره کدا څه واقع او شي هم لکه د جورج فلوید واقعیا نو ثابت د امریکای خلک راوتی دي کپاږي کې هر رنګ خلک دي او د دې ظلم په خلاف باندې هي راوتی دي نو دا بنیادی خبره چې موږ کوم کوو دا ده چې تشدد یا اذیت ورکول چې دا په یو صورت کې هم لري لکه اجازه نشته نور څه پیغامونه یې نو وایي ناهید او محمود خان وایي چې انصاف په پاکستان کې نشته د پښتنو لپاره د خود پنجابیان د سلامونه نیکی هیله احترامات یې ومني حبیب الله سلامونه را لګي محترم چمکني وایي چې نګین خور خپله کیسه خو که ماشومتوب کې مور وهلې و که نه ارمان دې کې چې ته مور وهلې ارمان مې پاتې دی چې ډېره مونږ چېرته هم لکه یو ورور هم لکه مونږ نه زما پلار زما والي صاحب هم نه یې وهلې زما مور هم نه یې وهلې همیشه یې په خبره باندې په مینه باندې په قاردړې راته کړې دی د خولې قاردړې راته کړې دی که څه غلطي رانه شوي خو چېرته یې وهلې نه یو دا یو بس څه ته زه به یا خوشبختي به یا بدبختي خو چېرته مور پلار وهلې او غوث الرحمن وردک وی سلامونه مې قبول کړي ډېره ښکلې موضوع مې راوړې الله مو خوشحاله لره لربر خیبر پښتونخوا لربر نه یمه نو بالکل ټول پښتانه لربر نه یو ټول پښتانه یو ډېره مننه د پیغام را لېږلو نو خو سلامونه دي نو رفیق افریدي وی رفیق دوبۍ نه سلام کوم سراج الدین مشوانیم سلامونه را لېږلي رفیق افریدي رفیق بیا دا سلام نو سلام ماسیدي السلام علیکم اغم سلام را لېږلی دی او شیخ جان هم سلام را لېږلی خادم حسین سلامونه مې قبول کړي خادم حسین د پاړه چنار نه یم او دغه شان یعقوب وزیر هم سلامونه را لېږلي رفیق افریدي پیر محمد لودین ټولو سلامونه را لېږلي خلیل الرحمن دواړه السلام علیکم او بیا ورپسې څوک ګل کریم هم به سلامونه مې قبول کړي نو بس سلامونه دي نګین نو ورپسې بیا غوث الرحمن هم د غوث الرحمن وردک د خیبر پښتونخوا د بردیر نو یما او سلامونه را لېږلي دي ډېره ښکلې موضوع مو رانیولې ده وایي الله مو خوشحاله ساته نو ډېره مننه الله تاسو هم خوشحاله ساتي او محمد سلامونه را لېږلي نقیب علي وایي چې سلام او یعقوب وزیر ډېره مننه تاسو د چې تاسو مر وخت راوباسئ او لیکل وکړئ الله فاروقي او رګزي یو پیغام را لېږلی دی چې دا به وایي د پیغام دی نو مینا او سلامونه مې ومني ناهي سحر او نګین شاه بیبي تاسو دواړو ته په وخت مې وخت مو ښه تېرېږي ګرانو تشدد په هر مذهب کې ناجایز او ناروا دی لکه په امریکا کې پولیس لخوا د تورپوستکي وژل شویو خلکو مظاهره وکړې په امیر تحقالي په غم کې اوس هم مظاهرې روانې دي فاروقي او رګزي کورمینا د سره یم سلامونه مې قبول کړي نو ډېره مننه پیغام دې راغو په دې باندې خو نګین خبرې وکړې چې هغه دلته کوم پروټیسټ روانو او په پاکستان کوم موضوع داسې و چې هغې سره دا دواړه کیسونه نن سبا ګرم دي په دې باندې خبرې روانې دي او دا وجه دا ده چې دا لکه خلکو له یو پوهه د ملګرو ملتونو چې دا ورځ نمانځل یا مخصوص کړی دی ورځ دپاره چې د کوم خلکو باندې تشدد کېږي د دې سره اوسېدل پکار دي دا لکه هر یو قانون کې د هر یو ظلم زیاتې د هر جرم دپاره سزا شته قانون پکار دی خو لکه قانون په لاس کې نه دی غشل پکار عدالت کې کیسونه چلیږي عدالت کې د دې قانون آئین هر څه شته پکار دی چې هر قسمه که چا جرم کړي عدالت ته دې ورشي عدالت چې څه فیصله وکړي نو هغې مطابق بیا هغه مخکې تلل پکار دی خو یو کس ته یو مشر ته یو پولیس ته یو هر یو که د کور غړی وي که په جرګو کې مشران وي پکار نه وي قانون کې په لاس کې والي او دا قسمه سزاګانې مقرر کړي او دغه ورځ د دې دپاره مقصوده چې داسې خلکو سره ودرېږي ملاتړ وکړي جی بالکل دا هغولې چې ګوره اوس ګوره د احمد تاکالي یو مثال دی که نه چې ټول وایي چې هغه په هغه باندې دا نیوکې کېږي چې هغه داسې یو ویډیو جوړه کړې وه او په هغې کې چې دی نو بدې ردې ویلې وې خو بیا هم هغه خبر ده ګوره چې که هغه ویډیو جوړه کړې وه هغه بدې ردې ویلې وې د هغې دپاره خو په قانون کې خو به څه وکړه نه د هغه نه تپوس پوښتنه کوله هغه نیول یا څه سزا خو به وکړه نه خو دا خو نه وه چې د هغه راونیولی شي او هغه کس چې دی بېعزته شي بېحجابه شي او بیا له هغه ویډیوګانې جوړې کړې شي او داسې خبرې په هغه باندې وکړې شي چې یو انسان سوچ هم نشي کولی نو هغه داسې هم لکه بس که دا هر کس په خپل ځان راولي که نه هغه خو په ځان نه دی پوهېدلی او بس چې څه بدې ردې ویلي دي خو بیا چې دی نو هغه ویډیوګانې جوړول بیا هغه چې دی نو خپرول ډېر زیات په دې باندې نیوکې شوي دي او خلک یې دا مظاهرې چې کوي او دا بهر راوتي دي او دا په دې باندې ټول خفګان اظهار کوي ولې چې دا واقعي د انسانیت یو تذلیل دی انسانیت ذلیل کول دي که نه
نو په دې باندې پیغامونه هم نور په دې موضوع په اړه باندې ډېر را روان دي نه هیڅ ګورم او ځین چې د ریپورت وخت دی نګین او ریپورت به ورشو دا کوم خبر چې تاسو وکي هم په دې حواله سره چې دا قسم کیسونه چې نو هغه عدالت رول پکار دی عدالت څه فیصله کوي او آیا بیا خلک خبر دي چې او عدالت دې د لپاره قانون شته نشته څونه لکه دغه خلک په لري بدمرغي دا خو ده چې زیاتره خلک خبر هم ندي چې لکه د دې کیسونه عدالت کې څنګه د دې په حق کې فیصله کیدي شي نشي کیدي یا ضروري پر قانون شته آئین شته کني شنو په دې حق لا هم دغه دا کوم کیس نن سبا روان دي د امیر تاکالی د دې په دې تاثر کې زموږ خبريال سجاد قاسم شادي او قانون په سره خبرې کړي چې آیا دا قسمه کیسونه څنګه اکسونه شته سونه په دا اوس د دې سزاګانې سدي هغه ډېر تفصیلی خبرې پکړي دي چې ورزم کې بدا وګوري واوري نه ته اندازو شي د جون د میاشتې شپږشتمه نیټه په ټوله نړۍ کې د ملګرو ملتونو له طرفه د ټارچر یا د زورونو ښکار خلکو سره د ملاتړ او د مدد د ورځ په توګه منځله کیږي نن په پیښور کې هم خلکو د یو تهکال ځوان سره د پولیس د لاسه شوی زورونو خلاف आवाज پورته کولو لپاره یو مظاهره کړې په خیبر پختونخوا کې څه قسمه ټارچر یا څه قسمه زورونو پیښې مخې ته راځي په دې حق لا مونږه یو قانون پوها فرهاد افریدي سره خبرې کړي چې آیا د ټارچر یا د زورونو ښکار خلک یا د غوي کورنۍ داسې پیښې عدالتونو ته راوړي د دوی لپاره آیا څه قانوني لاره شته او کنه په دې حق لا هغه ویډیو ته دا ځوابونه راکړي زه په خاص تور باندې د خپل ملک د خپل علاقې خبره کوم چې دلته د ټارچر څه کانسپټ او قانوني څه شکل دی نو مونږه کوو ګورو ترنه پورې چې مونږه کم پرې موازبه معاشره کې مزل کوو لګیایو د پښتنو معاشره د وګړي په هیڅ باندې او دلته د یو قانون د طالب علم په هیڅ باندې نو ماته نه ښکاري چې مونږ د دنیا د نورو ملکونو په شان د ټارچر ته هم داسې اپروچ لرو یا داسې نظر لرو بلکې دا مونږ یو جایز کار ګرځولې دی دلته مونږ په روټین کې هم دا ګورو چې په مقدمو کې د خلکو مطلوب دي حکومت ته سرکار ته یا مطلوب هم نه دي خو هغه ته د یو شک په نظر کتلی شي هغه مشکوک ګڼل شي په هغه باندې سرکار چې کله هم غواړي په هغه ته تور لګول شي او په دغه ضد باندې هغه اغوا کړی شي چې دا د تشدد یا د ټارچر اولنې پوره ده هغه اغوا کړی شي هغه میسنګ پرسن په دغه کې واچول شي په کاته کې په حکومت خانو کې او الته چې په ټارچر سیلونو کې په هغه حکومت خانو کې د سره مختلف قسمه تشدد زیاتی وشي خو دلته زمونږ بدقسمتي بي بل ده یو خو خلکو ته دا شعور نشته چې ګینه دا سرکاري اهلکار ما سره داسه کوي نو دا وګینه په قانون کې وی قانوني شعور خلکو کې نشته دویمه خبره دا ده چې زمونږه سوسایټي د یو ګارد لاندې د یو پریشر لاندې د یو دباو لاندې روانه ده او دا د تیرو دوه لسیزونه پریکټیکلی په بنیادی تور باندې مونږ په ځمکني حقایقو ګورو چې دا د جنگ په حالت کې داخله ساتل کیږي لګیا دي او دې ته په هر لمحه د احساس ورکول کیږي چې تاسو ګینه په دغه علاقې په دغه منطقه یو عملی جنگ روان دي او تاسو په نارمل حالاتو کې نه یې نو په دغه بنیاد باندې خلک بلهای ډیر ځلې يرول شي دي مونږ دا نشو ویلې چې ګینه یا خلک عدالتونو ته ناراضي یا ګینه عدالتونه دومره کمزوري دي چې د خلکو ته پوس نشي کوي لګي ډیره غلطۍ به وي هم خدا دا چې کم خلک د عدالتونو مخه وکي نو ځکه چې د قانون د طالب علم په هیڅ د یو پریکټیسینګ وکیل په هیڅ باندې دا زموږ مخې ته راغلي دي د مقدمې چې مونږ کړی دی او په واپسې کې بیا په یو تاریخ 2 او پس دغه کم سره چې د 50 د متاثر شي دي هغه باقاعده د خپل کیس نه واپس شوی دی هغه د بوکړې شوی دی هغه باندې هغه پریشرایز کړی شوی دی د قانون په حیثیت په سم مشوره ورکوي دلته مقدمه هم په کلونو چلیږي یو عام کس تغي وس نه لري چې دوره وګړه مقدمه چلوي چې پریشر په همي سنتا سوي مختصرا راته وایي چې سم مشوره ورکوي قانوني مشوره به سوي تاسو زماجی زبا په خپل کې دا مشوره درکم یو خدا دا چې مونږه د دلته چې کم سوشل اکټیویټي کوي کم زمونږه مدني ټولنې دي یا کم زمونږه ان جی اوز دي یا کم زمونږه داسې ولنټیر خلک دي یا سیاسي خلک دي هغه په کار دي چې زمونږه د عوامو ته داسې شعور ورکړي او داسې ډاډګرنه ورکړي چې تاسو راځي تاسو کمپلینټ کوئ تاسو شکایت کوئ تاسو وکیل کوئ
تاسو عدالت مخه کوئ. دویمه خبره دا ده چې زما هغه ادارو ته هم که ستاسو اواز خو به انټرنیشنل فورا کې هم رسي، هغه ادارو ته هم زما خواست دی چې دلته چونکې د کمپنسیشن د دې د کمپنسیشن او د هیومن رائټس چې کوم کمیشنز دي په هغې کې د دغه خلکو یو متاثر کن اواز نه اوچتېږي چې هغې دپاره دلته په لوکل سطح باندې زمونږ په وطن کې او بیا خاص کر د پښتنو د بلوچانو په دې منطقه کې داسې ارګنایزیشن یا داسې ادارې نشته او یا د هغې دلته داسې ریټ نشته یا داسې سټیک هولډر نه لري چې هغه دلته وګرځي او دلته د دې خلکو دا کمپلینټ راواخلي او دا ایون بین الاقوام ته ورسوي چې دلته مونږ په بله دنیا کې اوسېږو. دا خو مونږ د بهر دنیا خبره وکړه. دویمه خبره دا ده چې مونږ په دې وطن کې دننه چې کوم جیلونه دي قانوني چې په د قانون د لارې هلته مجرمان تللي دي او هلته د قیدي په حیث باندې وخت تېروي. تاسو هغې ته که خیال وکړئ د دغه قوانینو د ټارچر خلاف قوانین ده په جیلخانو هم لاګو دي او په جیلخانو کې بیا ډېر بد حال دی. بیا چې د جیل سپرډنټ یا د هغه ځای عمله چې هغه هر څوک وغواړي هغه د خپل لاندې کوي شي په هغه لاس پې ماتوي شي او بالکل څوک پر حال نشته. نو داسې یو پکار ده چې زمونږ چې کوم متعلقه ادارې دي هغې یو داسې مانیټرینګ سیل دې ته پکار دی چې جوړ کړي چې زمونږ د معاشرې نه که ممکنه کېدی شوه چې دا وځي. خو زه خو چونکې د قانون د طالب علم یا د وکیل په حیث باندې خلکو ته هم دا ویلی شم چې تاسو سره چېرته زیاتې او تشدد او ظلم کېږي تاسو د هغې خلاف بغیر د څه یېرې نه بغیر د څه پریشر نه راځئ او تاسو عدالت مخ کوئ، تاسو پولیس تانې ته ځئ، ریپورټ کوئ. نو دا به ستاسو د خلاصي لارې. بیا ستړي مه شئ د بي بي شریف په خپرونه کې او دا یو ساعت خپرونه چې نیم ساعت پکې تېر شو، نیم ساعت پکې پاتې دی او نن موږ زموږ چې کومه موضوع ده د ملګرو ملتونو لخوا د هر کالي د جون میاشتې 26مه نیټه د هغې خلکو د مرستې یا کومک لپاره منځلې کېږي څوک چې د بل د لاسه ځورولې کېږي، اذیت ورکړل کېږي هغوی له یا د هغې لکه عامل تاکالي د هغې یو لوی مثال دی چې څه ظلم یې کړی وي یا جرم یې کړی وي یا الزام دی د هغې باندې زورول لکه زورنه ورکول، هغې باندې اذیت ورکول، تشدد پې کول. آیا که په هغوی باندې ثابت شوي یا نه ثابت شوي جرم یا الزام او یا که چې دی نو داسې خلک پکې هم راځي چې کوم پولیسو نیولي او په هغو باندې تشدد شوي او بیا چې په کور کې دننه هم داسې کېدی شي چې د شک په بنیاد باندې بیا داسې پکې هم کېږي چې هغه کس چا چې څه کړي وي یا چې په چا څه الزام وي هغه مفرور شوی وي، تښتېدلی وي، خو د هغه د کور خلک چې راونیولی شي او په هغو باندې تشدد کېږي، هغو له اذیت ورکړی کېږي ذهني او بدني او د هغو نه زورونه ورکړی کېږي چې هغه کس ګناه بل چا کړی یا الزام په بل چا باندې او وباسي د بل چا نه. نو د داسې خلکو چې د دې ښکار شوي د اذیت او د تشدد د هغوی د مرستې او د هغو د کومک لپاره دا ورځ د ملګرو ملتونو لخوا لمانځلې کېږي. دا نن زموږ موضوع ده او په دې موږ نن خبرې کوو. ناهید خور بس پیغامونو ته به ورشو. بالکل پیغام خو د مخامخ تاجر محمد سلمان خېل پیغام دی وي دلته په پاکستان او په پښتنه سیمه کې نن سبا هم د تشدد عمل جاري دی. هر زورور چې وسې کېږي په کمزوري تشدد کوي، هغه که سرکاري چارواکي دي او که ولسي خلک دي ډېر بې رحمه تشدد کوي. ډېرې داسې پیښې د دباو له وجې هم سوشل میډیا نه راځي. د هرې مسلې یو لار او یو قانون وي، خو د کمزوري دپاره دلته خو نه قانون شته او نه انصاف شته. دلته قانون د زورور او د لویو شخصیتونو په لاسونو کې دی. پکار ده چې مونږ د هرې مسلې د تشدد په ځای د خبرو د لارې حل راوباسو او په انسانیت باندې رحم وکړو. او د دې ورځې د لمانځلو مقصد هم دا دی چې مونږ د تشدد نه ډډه وکړو او د تشدد کوونکي پر خلاف اواز اوچت کړو. نو سلمان خېل خو همیشه سلمان خېل خو همیشه ډېره ټو د پوینټ خبره کوي او همیشه ډېره مکمل خبره کوي او داسې دی چې خلک ټولنې پسې روان غوښته چې څه هغه ویني ګوري د پښتنو په سیمه کې څه روان دي نو هغه یو حقیقي
پیغام دی چې هغه ځکه چې موږ ډېر خوشحالي ګورو چې کله هم هغه پیغام رولېږي نو ولې چې ګوره لکه په کوزه کې لکه دریاب رابندي که نه بالکل همدغه شان نو ورپسې بیا نور پیغامونه هم ډېر را روان دي دغه دی او پیغامونه پیغام نظام خیل هم پیغام را لېږلی دی نو ستړي مشي ګرانو خویندو نن مې زړه ډېر زور راکړی چې خپل وطن حالات ته وګورم دلته خوار ولس غږ څوک نه اوري موږ عجیبه خلک یو په مملکت کې مو هره ورځ ماشومان بې ګناه خلک وژل کېږي وحشیانه عمل ترسره کېږي لکه د مخدره مؤاخذه موادو کف ظلم زور زیاتې او فساد مسلمان زورونه د خارجي اتباعو ګراني او د درغلو عاصبانو خونکارو د ملاتړو ناروا عمل ترسره کېږي هېواد مو د خارجیانو په لاس کې دی او خاورې اشتعال کړې ده لوړپوړي چارواکي مو څوک پاکستان نه څوک د ایران نه څوک د هندوستان نه او ډېرې د امریکا له کار کوي د خوار او مظلوم مسلمان ناره هیڅوک نه اوري او په وینو تجارت کوي داسې څوک نشته چې د ظالم مخه ونیسي او د حق وینا چغه پورته کړي چې پورته کړي هغه ډېر زر پدار شي چې څوک چغه پورته کړي هغه ډېر زر پدار شي فقط نور هیڅ نشو کولی بس حق چغه نشو پورته کولی نو چغه خو پورته کول په حق خبره خو همیشه کول پکار دي او په ښه خبره باندې خو زما په خیال هېڅ چېرته هر ځای کې چې یو کېږي لګیا ده بس هغه وخت اوس نشته چې خلک بغلي کېده هره خبره باندې اواز پورته کېږي خو د پښتنو بدمرغي دا ده چې هغوی کې خپلې ډېرې دغه دي هغوی کې اتفاق یو ځای کېدل په یو خبره داسې ډېرې خبرې دي چې هلته هغه په خپله هم هله انسان د بل په لاسو کې لینده کېږي چې کله انسانو کې خپل اتفاق او اتحاد نه وي نو هغه زموږ یو کاکاجي ابۍ چې د چوندو ځای نه دي پرېښودل پکار چې په ور کې چوند پرېږدي نو پردي خلک خو به ته پکې ګوري او ډېر داسې مثالونه دي پکې پیغامونو کې وحید الله قرار هم وایي باید په نړیواله توګه د پولیس نظام کې اصلاحات وشي د تشدد د پیښې پاکستان نه بلکې امریکا کې هم کېږي زما فکر دی چې ملګري ملتونه دي د دې فکر وکړي نو دا بالکل دا پیښې خو هر ځای کې کېږي خو د هغې دې ته به هم ګورې چې څومره کېږي لکه که یو نیم واقع داسې راځي خو انسان دی که نه په هر ځای کې راځي خو که په مجموعي توګه باندې دا واقعیت دومره نه کېږي نو بیا هغه ځای کې مطلب دا دی چې د قانون په لاره باندې عمل کېږي قانون باندې عمل کېږي خو چې که داسې یو نیم واقع پکې راشي او په هغې باندې هم خلک راوچت شي نو دا خو مطلب دا دی چې هغه قوم چې دی نو هغه باید بیدار دی که نه هغه ته پته ده نو دا جورج فلوید دا واقع چې په امریکا کې رااله نو د دې نه مخکې هم داسې واقعیات راغلي وو او چې اخر خلک یې راپاڅول او اوس فکر کوم چې پاکستان کې هم که څه خلک راغونډ شوي دي اوس فاروق یورکزی هم مینه او سلامونه رالېږلي دي او هایکو دا وایي که څنګه نو وایي بیبي وایي ستاسو دواړه روغې جوړې یې وخت مې ښه تېرېږي قرآن وایي تشدد په هر مذهب کې ناجایز دی ناروا دی لکه په امریکا کې پولیس صفا وروسته لکه ووژل شو او خلکو یې مظاهرې وکړې په امیر تاکالي په غم کې اوس هم مظاهرې روانې دي نو فاروق اورکزی کور مې نه دا پیغام رالیکلی دی ډېره مننه راز محمد هم وایي چې د هر څه د مخه سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان حکمرانان په پښتنو تل تشدد کوي بله بهانۍ قتلوي او صحیح لکه ښه مثال یې قبایلو د وزیرستان مشرانو قتلول دي دا ستاسو پیغام دی او دا لوفر علیکم نعمت چې نو هغه سلام را لېږلی دی نګین ناهید خور نګین شاه خو سلام څلور میسیجې مې درواستل خو موضوع مو بالکل زبردست دی دلته پاکستان کې پښتنو سره ډېر بد سلوک شي دلته بله ورځ یو ځوان سره په کومه واقعه وشوه په وزیرستان کې خو بیا ډېر بد سلوک کېږي بس موږ د حکومت نه هیله کوو په داسې کارونو ته ډېر پام وکړي نو بالکل پام کول دپاره خو دا ورځ مغزلې کېږي چې دې ته ټول پام وکړي او نور احمد شاه فرهنګ هم سلامونه رالیږلي دي وعلیکم السلام د خوست نه وایي چې موضوع مو ډېره ښایسته ده په اسلام کې د هر چا لپاره یا د هر چا
لپاره حقوق شته، د هر چا لپاره حقوق شته، که هغه قاتل دی او که هغه هر څوک وي. باید دوی د حقونه وانخلو، هغه که مجرم وي. او مننه کوم چې له تاسو څخه چې تاسو زموږ پیغام خپروي. نو ډیره مننه ستاسو چې تاسو پیغام را لېږئ. او شهزاده اورکزۍ هم وایي چې سلامونه ګران وایي، تاسو دواړه څنګه یاست په پاکستان کې؟ وایي د نه وړاندې هم ډېرې بدې پیښې شوې دي، خو د مجرم هیڅ پته نه لګي. پاکستان ریاست کې که یو سړی جرم وکړي نو هغه دپاره قانوني لاره هم شته، خو د یو سړي داسې سریعام بېعزتي کول نه په اسلام کې او نه په قانون کې دي. د زما نظر دا دی چې د دې کس ته د سخته نه سخته سزا ورکړي چې نور خلک پرې عبرت واخلي. شهزاده اورکزۍ بالکل همدا خدا چې کومه سزا ده په قانون کې بس هغه دې ورله ورکړل شي. نور پیغامونه شته؟ طارق شادي خیل وایي چې دواړو بیوټیفول خوریانو ته سلامونه. موږ معاشره کې زنانه باندې تشدد عام کیږي، زیاتره زنانه برداشت کوي او بیا په اخره حد چې برداشت نه کوي نو خودکشي، اخري حد بیا خودکشي ده. زنانه د سوچ کې د معاشره د مردانه لپاره ده. طارق میاوالي نو په اخره کې طارق میاوالي لیکلي چې دغه ته سلام لېږلی دی او کسبي خو د خپل نوم د طارق شادي خیل دی. نو هغه د زنانو د تشدد په حواله خبره وکړه. تشدد په ښځې او که په سړي وي هغه ټیک نه دی او دا ورځ هم د هغې دپاره لمانځلی کېږي. ملګرو ملتونو دې ته مخصوص کړي ده. نو نګیر د رپورټ واخلئ. زموږ دا رپورټ پک شوی دی او دا رپورټ چې دی نه زموږ همکاري سمینا احسان تیار کړی دی. خو دا رپورټ زموږ د وایس اف امریکا اردو څانګې رپورټ دی چې د هغوی خبریالې نیلوفر مغل دا یو مرکه کړې وه د یو د بشري حقوقو فعالي سوني علي سره، او هغې دا خبره کړې ده چې د کووډ 19 یا د کرونا وایرس د وجې نه چې خلک په لاک ډاون کې شوي دي او د اذیت ورکولو کې یا زورولو کې یا د نفسیاتي اغېزو کې هم ډېر زیاتوالی راغلی دی. نو په دې اړه باندې سوني علي خپل نظر شریک کړی دی، خبرې اترې کړي دي. نو راځئ چې وګورو ولې. इस वक्त हमारे موجوده کې موږ سره یو سل دوه د تشدد ښکار ښځې او ماشومان زموږ په محفوظه مرکزونو کې ژوند کوي. دا مرکزونه د کورني تشدد او انساني قاچاق ښکار خلکو دپاره جوړ دي. په دوی کې د جنوبي ایشیا، پاکستان او هندوستان خلک هم دي چې د نیویارک، نیوجرسي، میریلینډ او ورجینیا نه موږ دلته فلوریډا ته راوستي دي. د وایرس نه مخکې به موږ ته هره ورځ 25 ټلیفونونه راتلل، خو اوس دغه شمېره 50 ته رسي چې خلک مدد غواړي. तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि लोग ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि مسله دا ده چې خلک د مشکلاتو سره مخ دي. د خلکو نوکریانې ختمې شوي. نږدې کې د نیوجرسي نه موږ یوه جنۍ دلته راوستې چې خاوند ته ډوډۍ کېښوده، نو خاوند ورله ګرمه ډوډۍ په دې په مخ وزاره کړه چې مالګه پکې کمه ده. هغه جنۍ هسپتال ته ورسېده او هسپتال نه موږ سره رابطه وشوه. نو هغه اوس زموږ سره په محفوظه مرکز کې ده. हमारे जो ब्रोशर्स हैं वो इंडियन पाकिस्तानी زموږ د ادارې د معلومات پاڼې په دیسي خوراک دکانونو کې پرتې او ډېر تشدد ښکار ښځې خو موږ ته د دغه دکانونو نه ټلیفون وکړي چې موږ بیا د پولیس سره د هغوی مدد لزو. دا حال د ماشومانو هم دی. موږ سره مرکز کې موجود خلکو کې زیاتره د هغوی ماشومان دي. موږ د دې په نازي پته چاته نشو ښودلی. विक्टिम्स को हम अपनी गाड़ी में लेके उनको हम अपने सेफ हाउस کله د تشدد ښکار یو تن د پولیس په مرسته زموږ خوندي مرکز ته راشي نو موږ ورته قانوني مرستې ورکوو او موږ سره د جدا جدا ژبو تھراپیست یا سلا مشورې ورکوونکي دي. هغوی د خلکو سره په نفسیاتي توګه مرستې کوي. نن سبا دغه تھراپي د انټرنیټ له لارې کیږي او دا هم چې په کور کې دننه تشدد یوازې د کووډ 19 نه پس نه دی شروع شوی، بلکې دا مسله ډیره پخوانۍ ده. د ډیوه سره اوسئ.
د ډیوه سره اوس یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو په دې خپرونه کې او دا خپرونه چې دا نو دا تاسو په جوړدای بڑا باندې دا مهال ګوري شاعر جاوید جان مایتروال تاسو پیغام را لګلې دا پرونه خپرونه دا پرونه خپرونه نه دا وسنۍ خپرونه د هیڅ تاسو پیغام نیولو سم دې سره به تاسو ته اندازه شوي او وخت ډېر کم پاتې دی خو دا چې نن موږ د ملګرو ملتونو لخوا چې ورځ مانځل کېږي هر کال د جون د میاشتې 28 نیټه باندې د هغې خلکو د مرستو او د حکومت لپاره چې کوم د زورونې ښکار شوي یا د تشدد ښکار شوي د اذیت ورکړل کېږي که هغه بدني وي که هغه جسماني وي که هغه باندې الزام وي او که نه وي او یا د بل چا د ګناه سزا چې دا ورور پلار خور یا نور چاته ورکړل کېږي لکه څنګه چې دین وړاندې موږ وې نه هیڅ چې دا سوره چې دا چې د چا نه لکه خطا وشي د پلار د ورور نه کور کې خطا وشي نو په سزا چې دا د اغازیت چې دی نو هغه له لور ته ورکړل کېږي یا خور ته ورکړل کېږي نو دا هم د تشدد یو قسم دی نو پیغامونه را روان دي پیغامونه ته به ورشو پیغامونه شته ستاسو سره بالکل د کتوري پیغام دی هغه وی جناب نه سحر خور ته او نگین خور ته سلامونه وایم جناب ګرانو خو د موضوع ډیره خوندوره ده خو هر انسان د قانون په چوکاټ کې پکار دی اوسې بل د قانون په چوکاټ کې دی اوسې بل ګرانو خو چې کوم ملک حکومت نه وي الته کې اوسېدل ګناه ده خو ګرانو خو هر یو حکومت په انصاف سره چلیږي نه په ظلم او نه په ظلم په هر ملک نه حکومت د کفر حکومت هم خده چې قانون په چوکاټ کې تپوسی کیږي خو پښتو متل دی چې څنګه غر داسې کربوړه مخکې خو به چې موږ سره تشدد کېدو موږ قبایلو اوس خو اوس خو پکې مرد شو نو چې بیا هم موږ داسې قانون نه هټ کړل داسې ناروا سلوک کېږي بیا داسې مرد مقصد څه دی چې باید هر ملک انصافي که هغه په امریکا کې وي او که په افغانستان کې وي کور نه واخله تر بهره پورې تشدد کار بد دی باقي والسلام علیکم نو کتوري رو همیشه دی خب پیغام را لګي او همیشه هم تو د پاین خبره کې یو ټول خبره راغونډه کې خو به مقصد خبرو کې او په کار کې همدغه شان په کار ده او موږ خوشحالي وکړو ملګری دغه شان پروګرامونه خته په مینا اوري او خو موږ بیا تفصیلی خپل خیالات هم شریکي او ځان پرې او غوږ ورته کېږي نو ملګری کې هم خبرې خدي بالکل غوږ ورته کېږي چې په غور سره اوري ځکه خو بیا د موضوع په اړه باندې پیغامونه هم را لېږي نو خالد سرحدي هم شان یې خپل پیغام را لېږلی دی وایي سلام د امیر تاکالي سره ډېر زیاتې شوی دی داسې پښتانه بېزت شوي په کورونو باندې وایي د پاکستان ادارې وایي چاپې وهي او د هغوی عزت ته سپکاوی کوي چې د هم بشري حقوقو خلاف کار دی خو د پاکستان ادارې یو بل نه باندې د ترهګر په نامه پښتانه وجلي او یای ترې ورکوي هیڅ معلومات کې نه کېږي چې تېر کال هم په کسان د ملګرو ملتونو په خبر لس کې راغلي وو چې د ترهګرو خلاف اپریشن نه کوي په خړ لیست یادوي هغه کې لږ د ټکي باندې زه پوه نه شم خو د ملګرو ملتونو په خړ لیست کې راغلي چې د ترهګرو په خلاف یا اپریشن نه کوي تاسو نو دا تاسو نظر دی او واقعي ډېر شي داسې خبرې دي چې خبرې پکې دي شي خو فاروقي او رګزی هم وایي چې د ګرانو پوځیانو وایي د غریب سره انصاف نه کېږي لکه وایي لوی مثال راونور دی وایي قاتل دی اوس هم آزاد ګرځي او که نه وایي مجرم ته به هېڅ سزا میلاو نه شي بس غریب تباه دی نو غریب څنګه تباه دی غریب دی راپاسي که نه او غریب دی د خپل حق وپېژني اول بالکل عدالتونه شته هغې دپاره او د غیرتمند سلمان خېل او دیوی دلته تشدد بیخي ډیر دی خو عدالت نشته دلته په جنوبي پښتونخوا کې په کور دننه تشدد ډیر په خاصه توګه د ښځو سره ظلم ډیر زیات دی په دې حوالې سره د زنانو د ظلم خبره وکړه نو د زنانو د حقوق په حوالې سره کوم خبره کو د پښتنو په سیمه کې ګلالۍ اسماعیل چې یو داسې اکټیویسټ دی چې هغې د پښتنو زنانو د حقوق دپاره ډېر زیات په سیمه کې کار کړی دی د پښتنو تحفظ دپاره ډېر کار کړی دی د پوهې او شعور دپاره داسې تنظیمونه چلولي په دې نن ورځ مناسبت سره هغه
خپل خیالات څنګه شریکوي را سره چې هغه زورولې شوې ده خپل هم ډیره زورولې شي نو هغه دغه خوري زما د خبرې ورګن نو نګین هغه وی چې لکه زموږ د ټولنې یو ماحول بدل دی په ټولنه کې د سړی او د خزي ته په کوم نظر کتل شي نو ځین چې دا دغه د خلی د اوردونکو سره شریک نو امتیاز به خوند کی نو راځي دا د نن ورځ په مناسبت دغه پیغام وورو دغه خیالات وورو زما خپل دی باندې پودل ضروری چې پښتنه معاشره چې کومه ده پښتنه ټولنه دا یو نرواکه ټولنه ده د نرواکه ټولنې خصوصیت دی چې په دې کې معاشره خزي او سړی لا بدل کردار ورکړي مثال کے طور باندې سړی چې کوم دی نو اغنه د نرتوب تمکیږي چې د بډیر نری د بډیر بدی او غسړی توب او نرتوب چې کوم دی انداز د توري او تپنګ او بدوالی سره تړل شوی چې کوم سړی په کور کې دنه کوم روري یا سو کوم سړی کنه چې ډیر وای نور پلای چې وای د ډیر بد ده کنه چپ شو کنه په ترکاری کې لګه مال ګډیر شي نو په خويندو را باندې کی نو هغه پورا غ تصور او رومانټیسایز هغه وحشت چې کوم دی سړی سره وحشت رومانټیسایز کړل شوی دی او دا شانتي خزه سره د خزه د پر ځان لیو ډبه جوړ کړل د معاشري او د هغه ډبې کې دنه دا خصوصیت لیکل شوی دی چې خزه بچ کوم نو ډیره تابعداري هغه د ټولو خدمت وکړي یو ډیر یعنی خاموش ته انسان به یو आवाज بنو چته یو رغبه دای په خپل ژوند کې سره زاو سي اختیار نه غو خپل ټول اختیار چې کوم د خپل کور والا خاص کر ور پلار یا خاون لا ور کړی نو دا زمونږ د نرواکه معاشره چې کومینو اغا ټارچر د خزي خلاف د لپاره استعمالي چې نرواکی مضبوطه کی او چې څوک د دې نرواکه معاشري خپل کم قانون یا کم اصول کم رسم او رواج جوړ کړي انو د دې تاسو دا بدل نشي د دې خلاف مزاحمت نشي نو د خزي د دې نرواکی چې په خزي باندې کم زور دی کم جبر دی نو د خزي نه د نرواکی جبر خلاف خزه مزاحمت اون کړل شي نو د هغه خزي مزاحمت او درول لپاره ډیر شورونه خزه باندې اذیت یا خزه باندې ټارچر کیږي چې کوم خزه د دې هغه چې کوم معاشري ورله خاص رول ورکړ دی کدا نه لګم ډیویټ کیږي لګ هم ته بدلیږي دا غي کردار نو غي باندې تشدد کیږي او دا تشدد هم په کورونو کې دنه کیږي ځکه د کورونی تشدد ویل کیږي خو په دغه کې د نګمونګو دا خو ځپ د ټولنې کردار داسې دی نو بیا د ریاست نه د انسان تمدای چې ریاست خو به د حق تحفظ ورکړي کنه نو د ریاست خو به خزه د ټارج اذیت نه بچ کړي خو د بد مرغه زمونږ په ریاست هم داسې دی چې دا ځان یو نرواکه ریاست دی دا هم نرواکی له تقویت ورکړي نرواکی مضبوطی نو ځکه او بیا خاص کر په پارلمان کې د نه چې کوم فیصله کوي څوک هغه سړی دی هغه نرواک دی نو چې هغه نرواک دی نو هغه نرواک خو کلم د نرواکی په ضد کې قانون نه جوړی کنه نو دی په باندې پښتونخوا اسمبلی واحد صوبه د پښتونخوا صوبه چې دلته د خو زمانه د کورنی تشدد خلاف هیڅ قسم لا قانون چې کوم د نشته نو دا غي اثر په خو په ژوند باندې څه دي چې په وړو خبرو باندې په خو باندې په وړو نه وغله ترغټو خبرو باندې خو باندې تشدد کول کیږي موږ وکتل چې څنګه په بلوچستان نه کې سرغلی شو د خزي اوس بالکل د 13 هفته خبر ده کنه چې د خزي لونه پیدا شولین په لونو پیدا کېدو باندې خزه وجنه بیا چې کوم دنه بل کور کې په کورنۍ سب جګړه راغله نو پای کې خزه باندې مر ټارچر کې چې میخونه پکې وټا کور په میخونه ټکولو هغه وجه بیا د کوهستان کې سمونګه کته چې څنګه ویډیو لیک شو لا پای کې چې نه کوي سوم نه کوي بس تانی غږی هلک غډي یو د جنکه ورته تانی غږی ور پاغه تانو غول باندې خزي جنکه چې کوم دنه غي وجنل شوی او ډیر په بدردۍ سره وجل شولې دا څنګه په وزیرستان کې قتل چې د جنکو ویډیو راغله نو ویډیو نه پسغي وجل شولې نو دا ډیر زمون په پټولنه کې یو خدا ډیر عام دی بیا دغه نه پس خګړلې د هغه سړی د نرتوب چې کوم دنه دا تشدد سره او وحشت سره تړل شوی دی د دې بدلول غواړي مونږ چې په کورونو کې ځامن لو یو نو مونږ به هغه له د تربيت کول ضروری دی چې وحشت نرتوب نه دی خزه وهل نرتوب نه دی نرتوب چې کوم دغه انسانيت په پکار دي چې تاسو په انسانيت باندې بدل کړئ او انسانيت انساني همدردي ته نرتوب ویل شي بیا دغه نه پس قانون چې کوم دی هغه بدلول ډیر ضروری دی بدلول نه ورکه راوستل ضروری دی او کورنی تشدد چې کوم دی چې تاسو مر پوری جرم کړل شوی ني او کوم خلک بده کې کړي هغه ته سزا ورنه کړل شي او ریاست د خزه د حفاظت ذمہ داری واخلي چې چرته خزه ته لګي چې زبدي کور کې غیر محفوظ یم زما ژوند ته خطر ده ما باندې اذیت تشدد کیږي نو چې کوم اس کوم هغه سره لار خو چرته کنه د تلو د
د مدد غوښتلو سلار خو ورسره او بیا زمونږ د کورونو کې دا ډیر زیات زمونږ اهم کردار د پلارانو جوړیږي چې هغه لونو ته او د پلارانو او د مند جوړیږي چې هغه لونو ته دا نه وي چې تاسو گزاره کوئ بلکې لور ته دا وي چې کتا باندې لوري کتا سره څوک غلط سلوک کوي کتا باندې څوک تشدد کوي نو ما خبرو زه به یم ستاده پاره زه به تا بچ کوم نو زمونږ به د پلارانو په دې کې ډېر غټ کردار دی چې مونږ لور ته دی ویلو په ځای چې گزاره وکړه دا ورته و چې تشدد برداشت نه کړي او که تشدد باندې کېږي دا ستا کور ته دلته واپس راځه زه به تا بچ کوم د ډیوه سره اوسئ. بیا ستړي مشي د بي بي شيریني په خبرونه کې او بس وخت لږ پاتې شوی دی نو ناهید د پیغامونو ته بلار شو بس بالکل شاعر جاوید جان مانیروال وی سلامونه احترامات نگین شاه او ناهید سهر موضوع ډیره خوندوره مروړی ده او هغه مجرمان سره تشدد ډیر کیږي چې مجرم نه د پیسو مطالبه وکړي مجرم رشوت نه انکار وکړي نو ویډیوګانې تر نه جوړې کړي او مجرم ته چیلنج ورکړي چې روپیا دې راو نړۍ نو موږ به دا ویډیو په سوشل میډیا باندې شیر کوو نو دا هم یو ډیر دا یو تشدد دا ذهني تشدد زورانه ورکول کنه لکه زورانه ورکول یعنی تور باندې هغه ټارچر کول نو دا پای کې راځي او دام د ټولنې دا رشوت دام یو ډیر ګنده د دغه ټولنې یو ډیر بدمرغي د چې نو هغه هم خلک ډیر لکه انصاف وته نه رسی چې کوم دغه خلک دي هغه ته انصاف نه رسی او پکې کوم زورور دي پیسې ورکي هغه ته نه ځانو بس نو دا هغه د قانون وختي خبرې شي نو بشیر احمد یو معلم صاحب په نوم پیغام راغلی وای نو ته وای الله قدرت ورکړي دي خو د خزو وهل مطلب لکه د قدرت ورکړي خو د خزو وهل قدرت وای لکه الله پاک چې نه ورکړي چې لکه تاسو سره یو مطلب کده یو نر سره چې دینو طاقت وي او هغه په خزه زورور وي دا مطلب نه لري چې دا زنانه وهل شي وهل کول بس دا بشیر احمد وی چې بشیر احمد هم د ابوظبي نه تاسو ډول ته زما طرف یو ټرک سلامونه الحمدلله د الله پاک دې شکر گزار یم چې په ابوظبي کې لاک ډاون ختم شو مونږ ډیر زیات خوشحال یو خوشګوار یو په اخر کې زما دوه کسانو ته سلامونه وای زما ګران ملګری فاروق او کمیل ته ډیر سلامونه مننه او مهرباني نو ډیر مننه سلامونه مو رسیدو الله مو خوشحال لري چې لاک ډاون ختم شو په خپل روزګار شي خپل کارونه شروع کو بیا به هم درته وایو چې ګوره بیغور نشي د خپل صحت نه دغه ماحول نه لکه وایرس اوس مشته په د ویکسین ملانې راغلی نو خپل چې کوم حفاظتي ګامونه دي هغه خامخا خیال ساتي ماسک خامخا لګوي بعد چې بار کله کور ته په غني ګونی ته مزي چې راشي مې لاسونه خپل مخلاص خامخا وینځي کني نو شاور اخلي خامخ کې نګین ته وایا امین صدیقی په مخه کې لري لګي امین صدیقی موږ تاسو اول چې نو پیغام موږ اول وسو موږ د دې پیغامونو شروعات چې نو تاسو پیغام نو کړو تاسو ګلی خو وس بيخي زینه جوړیږي ما تورځي چې دې ناغم سلامونه وي قبول کړي د بحرین وعلیکم السلام حاجی محمد سلمان خیلم سلامونه را لګلی دي او نقیب وزیر هم سلامونه را لګلی وي تاسو وایي چې پښتنې ښه ډیر مننه ورو تاسو پیغام او ورسره شاعر جاوید جان مایزروال چې دین هغه هم دا یو شعر را لګلې دی وای امیر الله پکې جامع و ټول پښتنو ته راته ټول پښتونخوا راته لغښکاری تشدد او غم په باندې نو بالکل صحیح خبره ده هر سړی دی په خپل ځان راولي کنه چې کله خالد عثمان له ورکو پیغام او سلامونه نیکی هلي احترامات مې قبول کړي خالد عثمان کمالي هم د خسته بنګل څخه نن وښني چې نه دښکلي نو ځکه په موضوع خبرې نشم کولای نو بس بخیر د موضوع خو تاسو وکتل او ټول ډیره مننه چې تاسو خپل پیغامونه راولېږل خپل نظر مو زموږ سره شریک کو د دې خبرونه وخت دی نو هغه پای ته رسیدلې دی تاسو وسته د خبرونه بیرته کتئ شي ورېدې شي د بي بي شيریني د دې خبرونه زو تاسو قربانه نګینشه او زه ناهید سهر د خپل پروډوسر عدنان رشید سره تاسو نه اجازه غواړو خو وختونه درته غواړو په دې الله مستعار الله پامان